قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ، سهار مو پخیر. دا د وایس اف امریکا ټي وي ریډیو او ټي وي سرنې خپرونې دي. د بي بي شیرینې خپرونه پیل شوې ده. تاسو ته هیلې وایو، ستړي مشئ وایو او د دې خپرونې زه یم ستاسو کوربانه نګین شاه او زه اشفاق مومن. دا وخت پاکستان او افغانستان کې سحر دی او پاکستان کې شپږ نیمې بجې دي، افغانستان کې شپږ بجې دي او ورځ د 9 یا سهشنبه او د کال 2020 د جون د میاشتې 2 نیټه ده او دا خبرونه پیل شوې ده په فیسبوک باندې هم د مهال ښکاری ماته چې تاسو هم کتئ شئ، په ریډیو باندې هم اورېدئ شئ، په سټلایټ ټي وي باندې هم کتئ شئ او دا یو ساعت خبرونه ده. تاسو به ګورئ د پاکستان د شپږ نیمو نه تر 9 پورې او د افغانستان د شپږ نه تر 9 پورې او دا غینه پس دا یو ساعت خبرونه تاسو ته بیرته وړاندې کوو په تکراري توګه تاسو بیا کتئ شئ او اورېدئ شئ. د ریډیو اوریدونکو چې دي نو ټلیفونونه نشي کولای د یادګرنه تاسو ته په مخه باندې کوولې چې د خبرونه موږ تاسو د خپل کورونو وړاندې کوو او دا مهال د ټلیفون سیستم چې دی یا د ټلیفون نظام چې دی نو کار نه کوي پر ځم په کورونو کې نو چې کله خپل استودیوګان ته واپس لاړ شي نو بیا تاسو ته ټلیفون وکولای شئ. دا مهال تاسو په فیسبوک باندې خپل پیغام چې دی نو هغه په کمنټ په صورت کې لیکلی شئ او چې څه هم موضوع ده نن چې موږ راوړي د تاسو لپاره په هغې باندې هم خپل د رایې اظهار کولی شئ او خپل خیال چې دی زموږ سره شریک کولی شئ. نو اشفاق نن به په څه خبرې کوو، څه موضوع ده نن؟ موضوع اوریدونکو ته به ووایو چې څه ورځې وړاندې موږ د میاندو په موضوع باندې خبرې اترې کړې وې چې د میاندو نړیواله ورځ نمانځلی کېده. نن چې کوم موضوع موږ راخیستې ده نو په هغې کې د مور او پلار دواړو چې کومې ته والدین وایي په انګریزۍ کې ورته پیرنټس وایي او په نړیواله توګه چې دا ورځ نمانځلی کېږي خلک په نړیواله ټولنه کې هغې ته پیرنټس ډے ویلی کېږي. نو موږ نه یو پوهه چې په خپله ژبه کې به موږ دې ته د مور او پلار ورځ ووایو. زما خیال دی دغه به مناسب وي. نو د مور او پلار ورځ نمانځلی کېږي او په دې موضوع باندې به موږ د خپلو اورېدونکو سره خبرې اترې کوو چې د مور او پلار د ورځې د نمانځلو مقصد هم دا دی چې په ګرده نړۍ کې د هرې ټولنې د هر رنګ او نسل د هرې ژبې د هر معاشرې چې کوم هلته کې خلک ژوند کوي هغوی خپل مور او پلار ته څومره احترام ورکوي، څومره د هغوی خیال ساتي او بیا د دغه مور او پلار چې کومې ذمهوارۍ جوړیږي د خپل بچو ته د تربیت ورکولو، د هغوی د تعلیم یا د بنیادي چې کوم هغوی حقونه دي نو څومره هغوی خپل بچي په دغې باندې رنګ کړي دي، څومره ورته دغه اسانتیاوې دغه مور او پلار ورکړي دي، دغه موقع څومره ورکړي دي. بله د دې مور او پلار سره سره نګین زمونږ په ټولنه کې زما خیال دی د ټولنې هم څه ذمهوارۍ جوړیږي د یو ماشوم په بنیادي حقونو کې او یو ماشوم ته د بنیادي حقونو ورکولو په دغه موضوع ځکه چې دغلته کې د جومات امام دی، د سکول استاز دی، د خپل کلي مشران دي، ماما دی، په دغه کې تره دی، دغه شان د کلي نور خلک دي چې هغه د دغه ماشوم سکول ته د بیولو یا سکول ته د رسولو او د هغه ته د تعلیم په ورکولو کې، د هغه په تربیت کولو کې، د هغه د حقونو په خیال ساتلو کې، دغه ماشوم ته د لوبو چې کومې ورځې دي هغه د لوبو ورځې هغه ته د ورکولو دپاره چې کوم دی د دې ټولې ټولنې زموږ دغه ذمهوارۍ جوړیږي. باید چې موږ دغه خپلو ماشومانو ته هغه کمې ورنه کړو چې کوم د هغه په ژوند کې په راتلونکي کې هغه ته مشکلات د جوړولو سبب جوړیږي. لکه که د تعلیم نه لرې پاتې کیږي او د نشو تماشو اړخ ته ځي او بیا وروسته هغه ته په ژوند کې مشکلات پیدا کیږي نو بیا ذمهواري یوازې د خپل مور او پلار نه بلکې د ټولنې د هر یو وګړي په غاړه پرېوځي. په هغې کې د جومات امام هم راځي چې هغه خپلو جومات نه د هرې جمعې په خطبه کې که هغې کله وینا کوي نو د دغه ځای څخه د کلي ماشومانو په حقونو باندې د کلي خلکو ته هم وینا کول پکار دی چې هغه وکړي چې د دغه ماشومانو کوم حقونه په دې ټولنه کې په خپل مور او پلار څومره جوړیږي، د خپل کلي په دغه نورو عامو خلکو څومره جوړیږي، د دوی خیال ساتل څومره ضروري دي. دغه د دې ټولنې آینده ده، دغه ټولنې راتلونکی دی، د دې خاورې د دې قام د دې آینده چې کوم دی هغه دې پورې تړلی دی. که په دغه خاوره باندې په دغه قام کې په دغه ټولنه کې وروسته ترقي راځي، پرمختګ کیږي نو هغه به هم د دې ماشومانو په وجه باندې کیږي. که دغه ماشومانو تربیت ښه وشي، د دوی ښه خیال وساتلی شي، ښه تعلیم وکړي، تاسو یقین وکړئ
بیا دغه ټولنه وروسته نشي تللی، دا بیا په مخ کې ځي، بیا دا د مشکلاتو سره نه مخ کېږي، نه د ترهګرۍ اړخ ته ځي، نه چې کوم دی نور. نو دغسې موږ دغه موضوع راخیستې ده، دا به لږ پراخه ساتو. نګین زه یم چې یوازې صرف په دې پورې پاتې نه شو چې د ډوډۍ نه تاویږو یا چې کوم دی نو د اوبو دا کنه راوي دغه شوره به چاپیره تاویدمه هغې نه به لږ دغه ورځ چې دا نن منځلې کېږي دلته په امریکا کې ولوسه منځلې کېږي، پاکستان کې پرون او پاکستان افغانستان کې پرون، ولکه د جون د میاشتې کومه اولنۍ نیټه وي، اوله نیټه په هغې ورځ باندې دا د نړیواله توګه باندې د مور او پلار دواړو لکه د والدین یا پیرنټس ډے چې په ګلوبلي یا په ثابت نړۍ کې منځلې کېږي. او په دې ورځ باندې په لکه په خاصه توګه وي لکه مور او پلار ته لکه د هغو ستاینه کېږي چې د هغو چې کوم مقام دی په ژوند کې په هغې باندې. خو څنګه چې اشفاق ورور وویل چې دا موضوع به پراخه ساتو، په دې باندې به خبره کوو چې آیا مونږ خو به لازمي خبره ده د خپل مور او پلار ستاینه کوو، د هغو عزت ادب هر شی په خپل ځای باندې. خو بیا څنګه چې اشفاق خبره وکړه چې مور او پلار به هم په دې نن ورځ باندې ځان ته په خپله کتنه وکړي چې دوی څومره خپل حق ادا کړی دی، خپل فرض ادا کړی دی، حق نه خپل فرض یې ادا کړی دی. څنګه چې کوم د ماشومانو یو حق یې هغې آیا پوره کړی دی نه دی پوره کړی، د هغو تعلیم چې څومره ډېر لکه زیات ضروري شی چې تعلیم او پوهه ورکول یو ماشوم ته چې آیا په دې حق خپل ذمہواریانې پوره کړي دي نه دي پوره کړي. په دې باندې زموږ په دې اوریدونکو کې به څومره به والدین وي، مور او پلار به وي او هغوی د خپل ځان ته نن کتنه وکړي. دغه شانې زموږ لیدونکي چې په فیسبوک یا په ټي وي ګوري دا مهال ویلی شي، ځان ته د نن سوچ وکړي، فکر وکړي او په کمنټ کې ویلی شي چې آیا تاسو خپل بچو له څه کړي دي، او که کوم چې هغه چې مور او پلار نه دي او مور پلار لري، نو آیا تاسو هم مطمئنه یئ چې مور او پلار ستاسو لپاره څومره کار کړی دی، ستاسو تعلیم لپاره یا ستاسو د پوهې لپاره. خو بیا هم د دې هر سره چې نن دا ورځ ده، نو موږ د خپل مور او پلار شکریه ادا کوو چې بیا هم د یو ژوند په دې دنیا کې چې موږ دا ژوند لرو د دې وجه هم مور او پلار ده دي که نه. نو بیا چې دا ورسره هغه چې نن سبا هغه مور او پلار چې بهر ځي یا مزدوري کوي او د کور نه بهر، هغه هم مور او پلار چې مسافر دي، لکه پلاران چې مسافر دي یا میندې چې مسافرې دي، خو هم د خپل بچو دپاره د خپل وطن نه بهر تللي دي او د خپل هغه مسافري برداشت کوي د خپل بچو دپاره. او په دې کووډ 19 د کورونا وایرس په دې وبا په مهال باندې چې دومره هر طرف ته سخته ده، هر طرف ته خطره ده، او اوس خو لا بیا پاکستان او افغانستان کې اوس شروع واچوله دی وبا، او اوس په چټکۍ سره خورېږي لګیا ده، او هر ځای نه هر یو کس چې دی نو اوس په فیسبوک باندې که وګورئ او که خبرې وګورئ که ټلیفون مونږ وکړو که میسجونه وګورو، هر څوک اوس دا خبره کوي چې هغوی د کورونا وایرس نه اغېزمن شوي دي. نو هغه چا چې به دا خبرې کولې چې کم د کورونا مونږ خو نه دی کتلی، اوس هغه هم وایي چې مونږ خو وکته کورونا. او ډېر خلک داسې دي چې خپل مینوال خپلوان یې د لاسه ورکړل. نو په دې حالاتو کې چې هغه مور او پلار چې د کور نه بهر ځي، نوکریانې کوي، جابونه کوي، مزدوري کوي او د خپل بچو دپاره ګټه کوي، نو موږ هم هغې مور او پلار ته په نن ورځ باندې دا سلام پیش کوو او سلام ورته کوو چې دومره هغو خپل ځانونه په خطر کې اچوي، خو خپل ماشومان دپاره هغه مزدوري کوي او روزي او دغه ګټي. خو ورسره څنګه چې اشفاق ورور وویل چې مور او پلار ته به هم لکه ځان ته به هم وګوري چې آیا موږ خپل فرض څومره پوره کړو، چې نن ورځ باندې موږ خپل بچو ته وګورو چې به حیثیت لکه یو مور او پلار په حیثیت سره موږ خپل فرض څومره پوره کړی دی فرایض چې دي. نو اشفاق ورور بالکل همدغه پیغامونه هم را روان دي او رپورټونه هم په دې اړه باندې لرو، هغه به ورته هم وړاندې کوو، خو یو څو پیغامونه به ووایو، څه مو خیال دی؟ بالکل. نو ندیم خان وایي چې اشفاق به تا ته ګرانې خور ته ډېر سلامونه، د شمالي وزیرستان نه تاسو پیغام رالیږلی او ورسره چې دي نو مینه ګل هم سلامونه رالیږلي دي، او ورسره دغه رسول جان موسازی وایي چې سلامونه مو ومنئ. رسول جان موسازی یم د هندوستان هیواد څخه، وایي د مور او پلار لپاره اسلام بیخي زیات حقونه ټاکلي دي چې باید هر مسلمان هم په جدي ډول مراعات کړي، ځکه الله چې په قرآن کریم کې فرمایلي چې جنت د مور او پلار خو لاندې دی. نو زموږ مسلمانانو لپاره هره ورځ د مور ورځ او باید تل ښه خدمتونه یې وکړو. نور ښه خپرونه وي. سلامونه خوست کې حیات الله افغان ته سلامونه ورسوئ. نو بالکل وعلیکم سلام. ډېر ښه پیغام تاسو راولېږو. عزیر کامرېډ
هم وایي چې تاسو وایي چې abusing parenting یا restrictive parenting هم دا خبره مونږ وکړه چې په دې باندې وایي تاسو لږ رڼا واچوئ چې لکه هغه مور پلار چې خپل ماشومان سره ډېر سخت رویه ساتي یا ډېر تشدد والا رویه ساتي په دې باندې هم لږ رڼا په دې باندې به بالکل رڼا اچو په دې باندې به هم خبره کوو او دغه زبر د ویما چې زمونږ په ټولنه کې هغه مور او پلار چې خپل بچی تربیت په کولو کې ډېر د سختۍ نه کار واخلي هغه کې دا غنه د تشدد سره چې کم دی نو دومره چې کم دی نو ذهني تناو هغه تور کې چې دغه ماشوم بیا په آینده کې په یو محفل کې په خپل سکول کالج کې د وینا کولو څخه هم ډډه کوي دا مونږ کتلی دي دا یو منل شوی حقیقت دی چې په هر هغه ماشوم د خپل کور نه چې تربیت داسې شوی چې هغه ته د خپل کور کې دننه مور او پلار لخوا زړورتیا ورکړل شوی ډاډ ورکړل شوی نو په هغه ډاډ باندې هغه ماشوم بیا وړاندې ډېر ښه سفر کوي تګ کوي دغه په زړه کې به یاره نه وي که په کالج کې که په یونیورسټۍ کې که په یو جرګه کې ناست وي که په یو ځای کې هغه خپله خبره کولی شي نو خپل ماشوم د یارې سره مه لویوئ هغه ته ډاډ ورکوي هغه ته شاباسۍ ورکوي په تشدد سره د هغه په ذهن باندې د هغې ډېر منفي اثرات پرېوځي بالکل په دې خبره کوو بیا بله خبره مې دې سره کوله بله مې دې سره تړلې خبره دا کوله چې لکه مطلب بیا دغه ماشوم چې په دغه تشدد کې ژوند وکړي رالوی شي نو که بیا مور او پلار دغه نه دا تمه کوي چې لکه دی به زما خاطر وکړي زما به خیال وساتي نو هغه بیا ناممکنه ځکه شي چې لکه هغه ماشوم په تربیت کې نه شامل شي ګینې یاره قدر هم څه شی دی احترام هم څه شی دی د بل خیال ساتل هم څه شی دی پکار ده چې وکړي خو زم چې لکه مطلب هغه چې تا تربیت کې هغه ته نه ورچولي هغه ته دی نه ور زده کړي نو هغه به نه کېږي په پوخ ژوند کې چې کله سړی هغه پوخ په دې باندې به خبره کوو خو زموږ د رپورټ ټیم شوی د هغې ته به لاړ شو او بیا چې راشو نو همدا بالکل مهمه خبره ده په دې باندې بحث کول ډېر زیات ضروري دي چې لکه د اورېدونکي لیدونکي پوه شي په دې خبره باندې او راتلونکي که چې کوم مور او پلار دي هغه هم پې ځان پوه کړي چې لکه بیا په دې راتلونکي کې به مور او پلار جوړېږي که نه اخر بالکل ځان پوه کړي نو زموږ سره یو دا رپورټ دی دا ویډیو رپورټ دی چې زموږ همکار شعیب زاده تیار کړی دی او دا د افغان هغه برید چې شوی په دې روژې په میاشت کې په هغه ماشومانو په میندو باندې نوي زیږېدلو ماشومانو باندې په میټرنیټي هوم باندې دا برید شوی په دې کې رفیع الله نوري یو کس یو تن چې دی د هغه خپله زنانه بیالي د خپله ښځې پکې د هغه وړوکی ماشوم چې پاتې شو هغه پکې ووژلې شوه دغه شانې نور هم تقریبا د ماشومانو او د زنانو سره 26 کسان په دې برید کې وژل شوي نو دا یو ویډیو ده نن د دې ورځ په مناسبت سره چې دا پلار څنګه د خپل بچو سره وس لکه څه کوي څنګه وخت تېروي چې مور یې وس نشته دی نو دا ویډیو به خپل اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کړو او دې نه پس راځو 15 کلن رفیع الله نوري دا ځلې د وړوکي اختر خوشحالي نه دی لمانځلې د کابل دغه اوسیدونکي خپل 28 کلنه مېرمن د مې میاشتې په 12 نیټه په کابل کې د ماشومانو د پیدایش په یو روغتون برید کې بایللې ده دغه برید افغانستان کې خلک حیرانه کړي او د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د تشدد نوې لړۍ خطر ورسره پیدا شوه نوري د دشت بارچی په هسپتال برید پاړوي یقین وکړئ دا ډیر بګنونکې حال وو چې کله زه روغتون ته ورننوتم او ما د خپل میرمن جامې او پاتې سامان ولیدو دا زما د پاره نه هېرېدونکې منظر وو د افغان چارواکو په وینا په دغه برید کې د نوي زیږیدلي ماشومانو او ځینې میندو په شمول 16 تنه وژل شوي او 10 نور جوبل شوي دي وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت نوري وای لور امینای په خپل کېدلې ده دغه ماشومه په هسپتال کې د خنوري خوشاله ده چې اوس حالت خده د دریو ماشومانو د غپلار اوس خپل کار سره پاتې وخت نیم پکور او نیم په هسپتال کې تیروي نوري وای کله چې سلور کلن لور ادینه او 2 کلن زوی محمد د خپل مور پوښتنه کوي نو دته جواب ورکول ډیر ګران وي سلور کلن ادینه وای هغه غني چې مور یې په جنت کې ده ادینه د خپل پلار په مرسته د وایس اف امریکا سره خبرې کړي تر اوسه پورې د دغه برید پړه چا په غاړه نه داغسته افغان طالبانو په دغه برید کې د لاس لرلو نه انکار کړي خود سره اسلامي ریاست یا داعش هم په دغه ورځ په ننګرهار کې په یو جنازې د برید پړه په غاړه اغسته خو په هسپتال د برید پاړه خاموش دي په جنازه شوی د غبرید کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي امریکایي چارواکو په دغه هسپتال د برید تور په داعش ډلې لګولې خو افغان حکومت ویلي
د دوی استخباراتي معلومات وایي چې د غبرید داعش او حقانی ډلې په شریکه کړي. حقانی شبکه د افغان طالبانو هغه ډله ده چې د امریکا لخوا تر هغه ډله ګرځول شوې ده. د بیپول ډاکټرانو یا ډاکټرز ویداوټ بارډرز تر مخه د کابل دغه هسپتال په کال 2014 کې پرانیستی شوی او پکې د ماشومانو د زیګون 50 کټونه یا بسترې دي. دغه هسپتال مشر عتیق الله قاطع وایس اف امریکا ته ویلي هغه ماشومان چې په دغه برید کې ژوندۍ پاتې شوي لومړی نږدې روغتون ته لیږل شوي او بیا خپل کورنیو ته ورکړل شوي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او ګڼو نورو نړیوالو ډلو د غبرید په کلکه غندلې او د غبرید یې جنگي جنایت یا جنگي جرم بللی. دغه ډلو په برید کې ککړ تنانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د ډیو سره اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي د سرنۍ خبرونو کې هرکلی وایو. دا د بي بي شيرینې خبرونه ده، یو ساعت خبرونه تاسو ته یې په وړاندې کوو او نن د دې خبرونې موضوع چې دا نو دا نن په ثابت نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د مور او پلار دواړو یعنی والدین د دواړو ورځ منځلې کېږي. په دلته په پاکستان او افغانستان کې پرون وخت دلته لا وسو منځلې کېږي. په امریکا کې د جون په اولنۍ نیټه باندې ثابت نړۍ کې منځلې شوی. نو دا یو خبره ده. اشفاق ولا څنګه تاسو د دې ویډیو مې وکړه، هم لګا ځینې ویډیوګانې پکې داسې راشي چې دا په مړی کې لاړې و چې لکه دا خبره بیا خلک نشي کولی چې دا څنګه مې کتل هغه ماشومه په خپله کېدلې او مور چې ده نو هغه وفات شوی او دا بیا دغه شانې د چې کوم هغه ماشومان چې لکه یا مور ته یا پلار ته پاتې شي او بیا په یوازې توګه په یوازې رالویي او هغه سخت ورسره تېري هغه پورته ډېر زیات سلام لکه ورته کولی. زه دا وایم چې نګین چې د پښتنو په تاریخ کې بیا د انسانیت په تاریخ کې کله هم په ماشومان او په زنانو باندې چې کوم دینو لکه داسې قسمه بریدونو کولو یا داسې قسمه تشدد کولو ډېر کمې پیښې چې کوم دینو هغه په تاریخ کې یاد ساتل شوي دي او زما خیال داسې قسمه تشدد تر دې حده پورې لکه زه نیم پوه چې د دې ماشومانو به د دې خلکو سره ډېره غټه دښمني وه. دغه خلکو به د دې ماشومانو سره ډېر هغه د چا خبره چې ډېر بد به ورسره کړي چې دې ظالمان راتللو په دغه عمر کې چې لا د څو ورځو دي یا د څو ګنټو دي په هغې باندې دي لکه ډس کوي. زه پوه نه یم دا خو د انسان بچي دي، دا خو د انسان بچي دي چې د زناورو کوم خوند د ماشوم زیږېدل اسان کار نه، هغه سختې نغمې دي تېرې شوي بیا د ماشوم هغه جړی چې په غوږونو کې ورشي نو هغه سکون هغه اطمینان او خوشحالي چې لکه ماشوم ښه روغ جوړ دې دنیا ته راغی هغه هر څه لکه بس په یو 2 سکندو کې لکه 2-3 سکندو کې لاړو ختم. نو بالکل دا خبره خو دا خو نن دا چې کوم والدین ورځ ده نو په دې اړه باندې دغه دی چې والدینو یا مور او پلار څومره خپلې ذمهواريانې پوره کوي. څنګه چې شاق ور دین وړاندې دا خبرو کړه چې د مور او پلار هم ډېره ذمہواري جوړیږي. موږ یې ستاینه کوو، موږ وایو چې او مور او پلار لکه زموږ ډېر زیات سره ته نږدې، موږ عزت کوو، موږ ادب هم کوو چې خو په حیثیت موږ په خپله مور او پلار یو لکه موږ په خپله باندې والدین یو لکه موږ خپلې ذمہواریانې څومره پوره کړي دي. آیا هغه چې کوم د ماشومانو حق وي هغه ضروري حق چې هغه موږ پوره کړی دی که نه؟ نو په دې باندې به هم خبره کوو او ورسره پیغامونه را روان دي. اشفاق وروره خلکو ګیلې شروع کړې تاسو زموږ پیغامونه نن نه وو سم خیال دی پیغام ته لاړ شو. بالکل پیغام ته توجه لاړ شو. وایي که نه څه پیغامونه ها قلندر ملنګیار ما سره دی وخت چې کوم میسج کاری هغه سلام کوي د کورونا د وایرس په حق له معلومات را سره شریک کړي چې دغه تعداد صحیح ده په پاکستان کې که غلط ده. نو پاکستان کې خوشمیره زما خیال دی چې هغه او 1,000 څخه اوس واوړې ده که نه او دغه شمیره ما ته معلوم نه زه دې نه نیم پوهې. بل حضرت علي وایي چې زه د ابوظبي نه تاسو ته سلامونه کوم د وزیرستان د مداد او حمزه ته او زه ټول وزیرستان ته سلامونه کوم. بهات علي خان وایي نګین شاه ته سپیشل سلام.
وعلیکم سلام السلام. کوي. وعلیکم السلام. او ابنا هیرو و چې زمام سلام، او محمد الله و چې سلام، سحر مو په خیر. عزیر کامریډ دی هغه هم سلام وي. بیا چې کوم دی مویي بلی دی هغه هم وایي چې د سر ویښتو نه نګین شاه صاحب لوپټه جوړه کړې ده او پته نه لګي چې خپل ویښته دي که نقلي. دا به څه ووایه؟ څو کوم راوښ کوم د یخ لکه راوښ کوم داسې څنګه چل دا خدای شکر دې زما خپل ویښته دي لا ویکس حاجت نشته او لاسپین هم نه دي نو رنګ په دې مجت نشته او خدای دې هغه ورځ نه راولي. خامان الله وی سلام د مسقط نه امان نه په سلام را لګلی کوم دعا ته وعلیکم السلام. بس هیڅ دې الله پاک مور او پلار نو کوي مور او پلار کا د سر سورې دی او د ډیو ریډیو ډیره مننه کوم چې دومره خپل موضوع راولي د زما پلار محمد خان باجوړي ته وی سپیشل سلامونه. وعلیکم السلام. او تاسو والد صاحب ته زمونږ هم ډیر سلامونه. بیا ابو انس اورګزی هم سلامونه دوبۍ نه را لګلی دی وای چې تاسو د بشرینی پروګرام ګورم ډیر خوندور پروګرام دی بس لنډه دا چې مور او پلار خپل نه جنت په کار دي چې مور او پلار خدمت وکړو او داخل او خیالي وساتو. ډیر مننه علم خوشاله او بل ډیر مننه. بیا وعلیکم السلام. عبد الله مشوانی سلامونه را لګلی دی. شعیب خان وای چې لا جواب نو ډیر مننه. او صابر شاه سنزرخیل هم وایي چې اول خو زموږ ماشومان ته تعلیم ضروري دی او په کور کې په مورنۍ تعلیم هم ضروري دی ځکه نن سبا خو 80% ماشومان له تعلیم نه لري او په نشو باندې اخته دي. زه وایم چې ماشومان ته ښه تعلیم ضروري دی. نفیله سیف الله نه وکیل لالا ته سلامونه. نو دا را روان دي او څنګه شاني پیغامونه نور را روان دي سره اصل نګین یو خبره مې کوله او جی بالکل چې زمونږ د اوریدونکو وی چې د مور او پلار د خپل لاندې جنت ته کنه مور د خپل لاندې او کنه دا مور ته موږ چې اوریدلې دي کوم بیا نو بیا هم خبره داسې ده چې دغه انسان دغه بچی چې د خپل مور او پلار قدر احترام وکړي د هم خپل یو ورځ پلار جوړیږي. بالکل موږ دا وایو چې به د بچی په د احترام کوي هغه خبره هم صحیح ده. او کوم خپل بچی ته تربیت داسې ورکو چې پاغه کې د دماغ چې کوم د انسان دا یو خالی خانه ده یو کوټانه ده دیتا لکه د کمپیوټر یو خالی سافټویر دی هغه ته تل په مزه باندې سوزونه جمع کوا کمپیوټر ډکیږي. نو د ماشوموالي لکه د ماشوم د ذهن چې کوم دی نو دا د خو خبرو نه ډک کنه او خو تربیت او توکي او داغي ذهن کې نفرت داغي په ذهن کې تشدد او دا سيزونه وروانه چې نو کدا ماشوم راغب شي ظاهره خبره ده چې د په بیا لکه د کارونو د سړی توبې د تربيت بم ډیر زیات خي نه داغه نه به د نفرت چې کم دین نو سره یو قسم دغه نه پیدا کیږي. نو د خپل بچي او کنه چې ماشوم چې خپل خوښه کې ګوري کنه چې سره واقعي د خپل مور پلار رویو ته هم ګوري د خپل مور پلار د یو بل سره رویو ته هم ګوري او د نور خلکو سره رویو ته هم ګوري چې څنګه دي. نو هغه چې په خپل وته نه وای ماشوم کو مشاهده دی لکه مشاهده مطلب دا چې لکه دا کته نه ډیره کوي هر شي ته په خپل بغږ نه کوي خو هر شي ته وګوري کنه او بیا عزت کړه کوي او لکه مثال لکه د شنی لختې دی چې لکه کم طرف ته اړې اماغه طرف ته اوري کنه. نو هغه ماشوم چې په دې باندې لکه په دغه طریقه لویږي خپل مور پلار ته ګوري چې زموږ مور پلار دی یو بل سره څنګه خبرې کوي زما د پلار رویه څنګه ده یا زما د مور رویه څنګه ده یو بل سره یا د نور خلکو سره یا د ماشومان سره یا د هغه ماشوم سره په خپل باندې. نو دا ټول هر څه چې دی نو بیا د ماشوم په شخصیت باندې ډیر اثر پرېږدي هغه خی او کبدي دواړه. نو د دې لپاره اکثره کتلې دي داسې مور پلار هم شته چې د ماشومان مخې ته به د شي بحث نه کوي او چې بیا ځان لشي نو بیا هغه خبره باندې لکه بحث کوي یا څه چې هغه نه غواړي چې د ماشومان د دې خبر شي چې سره روان دي کنه. نو دا په دې امریکا کې ډیر مثالونه دي شفاق او امریکا کې مور پلار چې نو د ماشوم مخې ته لکه دغه نه کوي یو بل سره بحث یا ردی بدی لکه زیاتره داسې دي. او بیا دغه شانی په کار د چې لکه د ماشوم مخې ته هغه د ماشوم په عمر په حساب باندې دا غي سره خبرې تر کیږي دا غو په شانتي چې لکه زما د پلار خبره وي چې ماشوم په خبره باندې عزت راوخلي کنه چې د ماشوم تکار ډډ وې دا مکوي چې لکه سپلای ته پسیلاس کوي او توای چې بس نه در کوم یا نه در کوم او ته بچاړي خو د ماشوم پام بدل کوي. ماشوم پام داسې شي دا وړوي چې لکه هغه شی یې شي چې په کم عزت راغستې چې هغه لپاره نه خیاطه سوته نشي ورکولې وې دا پام بدل کوي نو په مینا باندې بلغه ماشوم خو ماشوم دی هغه په بدل څه ګران کار خونه دی نو دا شانی لکه دا
وړي وړي پیغامونه دي کوشش کوم چې وړي په خپل اوریدونکو ته نور پیغامونه ته بدل شنو بالکل موږ سره یو پیغام د 2000 صدا د حکومت پیغامونه خو ډیر راغلي دي حبیب خان سلامونه وي او وی چې د چترال کلی تخبین تاسو سره پلان باندې مساسو پروګرام ګورم نو ډیر مننه حبیب خان تاسو د سلامونو الله دې ژوندې لره او دینه پسته جمروز افریدی د هم سلام وي زه جمروز افریدی د کراچۍ نه تاسو سلام کوم او بیا چې کوم دینو زرمان الله دې سلامونه وي او ضیاءالدین دې ضیاءالدین وزیر د دوبۍ نه سلامونه وي او حمزه لالا دی هغه مو چې ګرانې تا ته د ابوظبي نه سلامونه وایم او بیا خپل مشرانو ته سلامونه کوي شاه ولی خان خټک دی هغه هم سلامونه کوي او بیا چې کوم دی نو وایي چې ماشوم ته ډیر پام سره ژوند ورکول ضروری دي بالکل دا ډیره ضروری خبره ده شاه ولی یو پیغام ته دي آر اس درمن را لګلې د اشفاق رو دا یو خپل پیغام دی دا به وایم او دا غینه پس او بیا د رپورټ ټیم دی نو بیا رپورټ تلل شو آر اس درمن وایي چې سلام کوم لګلې څخه پلار په مثال د نور دی مرګرم ضرور دی خو ټول کائنات ترینه ګټه اخلي او د فصل لپاره مفید وي داسي د پلار لهجه سخت وي او د بچی لپاره د کامیابی سبب جوړوي او مور په اړه به دا وایم چې د نور زړونه بس دي د دوکنه شي صابره کزړې خو یو زړه دی چې د مور وي د مور د پسینه کې مور دی چې د مور د پسینه کې صدا چې د مور پسینه کې وی لکه دا څه خبره کوي داغه ډیر وړو کې پیغام دی هغه لیک چې د وړو کې غونډه کې د مات سم مخکاري خو ډیر ښه پیغام را لګل دی اشفاق ور رپورټ لري لاړ شو او څنګه بالکل موږ سره بل رپورټ چې کوم دی نو د یاسمین بیبي دی د ډیو رادیو زمونږه خبريال حمید الله د پیښور را لګل او یاسمین بیبي په خپل خويندو کې د ټولو کشته ده او دا وایي چې خپل ورور مې نشته دی نو مجبور یم دې ته چې کارونه یا جابونه د یو په ځای دوا او یا درې وکم خو دا وایي چې لکه ځینې روزګارونه هغه مې ضرورت دی د خپل کور د خرچو د مصرف ته پوره کولو دپاره کومه او ځینې روزګارونه چې هغه زما مشغله ده لکه د باکسینګ هغه ریفري هم ده نو وایي چې لکه دغه مې خوښ دی او په هغې کې هم داسې نه ده چې ګینې په مفت یې کوي په هغې کې هم پیسې اخلي او یو تکړه پیغله ده تکړه پښتنه ده او زه دا وایم چې نګین زمونږ په معاشره کې په ټولنه کې دا چې کوم د تشدد بده چپه تېره شوه نو په دغه چپه کې موږ په زرګونو خلک د خپل ټولنې وبایلل په هغې کې هغه پلاران هغه ورونه چې د خپل کور د ګټې وټې خلک وو هغه لاړل نو دغسې پیغلې چې هغه که تعلیم یافته وي نو ښه روزګار طرف ته راغلی که تعلیم یافته نه وي هغه سوال ته لاړې چې کومې سوال ته تللي دي هغه هم موږ پېښور کې په مردان چارسده کې په مختلفو ځایونو کې په کوټه کې یقین وکړه ګورو هغې په لارو په سړکونو باندې ولاړې سوالونه کوي او ډېر د فقر ژوند کوي د نیستۍ د مجبورۍ ژوند کوي بیا هم داسې پیغلې چې هغه تعلیم یافته دي نو هغه بیا یو مثال دی زموږ هغه خویندو دپاره چې هغوی تعلیمونه نه دي کړي او یا په خپلو بچو باندې کوم پلاران تعلیمونه کول نه غواړي هغوی دپاره دا یو ښه مثال دی چې که تعلیم یې کړي نو دومره پایه په عزت خپل روزګار چې کوم دی نو هغه کولی شي د خپل کور چې کومې مجبورۍ دي نو هغه ترسره کولی شي خپل خرچې مصرف چې کوم دی نو هغه پوره کولی شي دغه شانته کې یاسمین بیبي هم دغسې یو پیغله ده د ډیوه رډیو خبریال حمید الله ورسره خبرې اترې کړي نو اورېدونکو ته به دغه وړاندې کړو د یاسمین بیبي ورځ د خپلې رنځورې مور او پلار تباره د ساغ د چای د تیارولو او دارو درملو ورکولو نه پیل شي دا بیا په شخصي روغتون کې د نرسې دنده ترسره کولو دپاره لاړه شي ماسپښین په ډبګرۍ کې د یو شخصي ډاکټر په کلینیک کې نوکري وکړي او ماښام که بیا د باکسینګ لوبې وي نو دا پکې د ریفري ذمهواري ترسره کوي دا وایي دومره ډیر کار کول د دې د کورني مصرفونو د پوره کولو دپاره ضروري دی زما فیملی ته زما ضرورت دی زما فیملی زه سپورټ کوم نو هاسپیټل یو جاب زما فیملی سپورټ نشي کولی هغوی دپاره زه ډبل جاب کوم زه د هغوی سپورټ هم کوم او خپل خواهش هم پوره کوم ګیمز هغه کوم دا زما خواهش دی یاسمین د خپل مور او پلار په اوو لوڼو کې اخرنۍ ده چې په کور پاتې ده او وایي د دې کورنۍ یوازې د دې په ګټه پایي مور او پلار یې د زړه او شوګر ناروغان دي او دوامداره درملنه غواړي زمونږ کور کې څوک میل نشته ټول سسټر دي نو زه خپل مور او پلار له دا خواهش پوره کوم چې زه د هغوی یوازې لور نه زویم یم او نن سبا په زوی لور کې هېڅ فرق نشته خو چې بچا کې جذبه او
همت پیدا شي نو فیمیل د میل نه کم نه ده. د مزدورانو د نړیوال سازمان آیلو د کال 2018 په ریپورت کې ویل شوی چې چېرې پاکستان په کارکونکو کې 25% زنانه زیات شي نو د پاکستان کورنۍ پیداوار یا جی ډي پی 9% زیاتېدی شي او د آی ایم ای پرستنی راپور وایي چې زنانه او نارینه کارکونکو په شمیر کې تول شي نو دا پیداوار یعنی جی ډي پی دریمه برخه سیوا کېدی شي. د ملګرو ملتونو د زنانو د نړیوال ادارې یو ان وومن د کال 2014 د راپور تر مخه د پاکستان په کل پیداوار کې د زنانو برخه یوازې 4% وه. د خیبر پښتونخوا د باکسینګ فدریشن عمومي سکرټر احمد کمال وایي یاسمین د ریفری صلاحیتونه د نارینه‌و نه کم نه دي خو ډېرې کمې زنانه د کروندې او کورني مشقت نه علاوه اجرتي یا تنخوا لرونکو کارونو ته راځي. زموږ لږ شانتي دا تاسو پته چې لږ شانتي فیمیل لږ شانتي مطلب پریس ساتي خو هغه موږ د دې د ذهن نه بالکل هر څه دغه کړي دي دوی داسې پرفارم کوي لایک مطلب مینې څنګه چې یو سړی پرفارم کوي او باقي چې دی نو داسې څه پابندي نشته دی ورکې انټرنیشنل دغه رولز چې دي نو هغه وایي چې موسټ ویلکم مطلب تاسو راشي دغه میل کې فیمیل دی پرفارم وکړي او دی پرفارم کړي دی ورکې لګیا دی په دغه کې په میل ایونټس کې دی پرفارم کوي او ډیر زبردست دغه کوي پرفارمنس کوي الحمدلله. د پاکستان د کال 2014 د لیبر فورس د سروې تر مخه په کارکونکو زنانو کې 22% زنانه په زراعت 14% په صنعتونو او 11% په کورونو کې کار کوي. ډېرې کمې زنانه سرکاري او پرایویټ نوکرو ته راځي او تنخواه اخلي. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله وی او ای ډیوا نیوز پېښور. یو ځل بیا تاسو ته د بي بي شيریني په خبرونه کې هر کله وایو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي دی او دا د ساري خبرونه دي تاسو اورئ تاسو ګورئ هم په ټي وي باندې هم په فیسبوک باندې هم د ریډیو باندې او ورسره دا چې په فیسبوک باندې کمنټونه را روان دي نن د مور او پلار ورځ ده د جون اولنې تاریخ چې دی نو هغه د مور او پلار ورځ منځلې کېږي په ثابته نړۍ کې او تاسو چې دی نو څنګه د خپل مور او پلار د په اړه باندې که څه ویل غواړئ نو دلته لیکلی شئ او که تاسو په خپله مور او پلار یې نو تاسو هم ولیکئ چې تاسو خپلې ذمهواریانې پوره کوئ او که نه پوره کوئ نو دا په کمنټونو کې لیکلی شئ. دغه نن زموږ موضوع ده او په دې موضوع نن خبرې کوو. کمنټونه ډېر زیات را روان دي نو شفاق کړو داسې به وکړو چې کمنټونو ته به لاړ شو هغه به ولولو چې هغوی څه وایي او څه نظر لري او بیا به ورسره موږ هم نور د موضوع په اړه باندې خبرې اترې کوو ورسره راپورټونه لرو هغه به ورته هم وړاندې کوو. څه مو خیال دی؟ بالکل موږ سره چې کوم څه دغه راغلي دي پیغامونو نو په هغې کې یو الماس تصور خالد زی صاحب دی سلامونه وایي او بیا چې کوم دی رضوان الحق صاحب دی هم سلام وایي او الماس صاحب خبره کوي چې ماشاءالله ښکلي کاري زموږ سلامونه قبول کا او امید دی چې ښه خپرونه ولري نو ډېره مننه ورور خوشحاله اوسئ. خالد عثمان وایي چې په درجن سلامونه خالد عثمان کمالي هم د شاټ وزیرستان څخه وایي خلکو د پکار دی چې په خپلو ماشومانو باندې تعلیم وکړي. نن سبا خلک انټرنیټ په سوچ لوړ دي خبره ده لکه نن سبا انټرنیټ هم دی نو دا خبره کوي او ورسره نور پیغامونه هم دي. اخاداف پیغام معقول وستلو د آرس درمن تاسو پیغام کومال وستلې دي او ورسره نور پیغامونه هم را روان دي. فهیم نظام خیل وایي چې د ماشومانو د مور او پلار د ماشومان لپاره د مور او پلار غېږ لویه مدرسه ده خو له بده مرغه زموږ په معاشره کې داسې تربیه ورکول کېږي چې زموږ د ماشومانو روزانه ماما ته کنځل وکړل او که داسې که نه په کان مې تر ځای کې نقیب الله دکاندار ته وایي سلامونه نو وعلیکم السلام او صحیح خبره ده بالکل داسې خو کېږي چې اکثر مور او پلار چې دي نو لکه د ماشومانو باندې دروغ وایي یا ماشومان ته وایي چې دروغ وایي یا کنځل ورته کول نو دا هم د بیا ماشومان زده کوي. شاعر جاوید جان میزروال وایي چې په ژوند کې یو ځل مولویږي جانانه مور او پلار د ځوانۍ خواږه وختونه ښه او صادق رحمان هم سلامونه را لګلي ډېره مننه
او خیال حسین هم وایي چې سلامونه د پاره چنار نه سلامونه راغلي ډیره مننه. حیات علي خان وایي چې دا ما تلس پیغامونه درولېږل د باجوړ نه یم او ما پیغام تاسو یو هم ونه لوستو. دا دریم ځل چې دا پیغامونه موږ وړاندې کوو. بالکل به وړاندې کوو. صابر شاه خیل وایي چې موږ ته پکار دي چې د مور او پلار عزت وکړو. چا چې د مور او پلار عزت کړي هغه نن کامیاب دی. دا ډېر افسوس خبره ده چې د زوی او د لور په تعلیم کې والدین فرق راولي. زوی ته تعلیم ورکوي او لور ته تعلیم نه ورکوي. صابر شاه دا ډېره زبردست خبره وکړه. په دې باندې هم خبره کوو. او حیات الخطاب هم وایي چې اشفاق مومن خورنګین شاه ورته سلامونه وایي. الله بریالي لره ډېره مننه. وایي فیملی تربیه په بدن د پښتون قوم د نورو ټولو قبیلو برابر ده. پښتون اول ټوپک تمانچه ورکوي چې انجام ته نن پورې د یو انسان زرول او تکلیف ورکول دي. وایي بیا احترام خوست نورونه زشي الله دې رحمت وکړي. که زه غلط وایم بخیر د بخښنه غواړم. ښاغلي خفه نه شئ. بیا هم تاسو دا پیغام ډېر ښه رالیږلی. ډېره مننه. نور پیغامونه کوي نو وایه اشفاق وروره. نیاز عاجز صاحب چې کوم دی نو ډېر اوږد پیغام رالیږلی او ډېر ښه لیکلي کړي دي. هغه وایي سلامونه مینه احترامات دواړو ته. مور پلار د نړۍ هغه هستي ده چې په نه شتون یې انسان ځان ته بربنډ ښکاري. دا هغه رشته ده چې بیا بیا نه راځي. بس یو ځل چې لاړه شي نو انسان یې بې اثرې پاتې شي. او مور پلار د دعاګانو سرچینه وي. مور او پلار چې کوم دی نو د کور ښکلا وي. مور او پلار د انسان د سړیتوب دپاره تکیه وي. د هغه طبیبان دي چې تش په غیږ یې د انسان رنځ ختمیږي. چې د چا هم مور او پلار ژوندي وي احترام یې وکړئ، مینه ورکړئ او زړونه یې وګټئ. د مور او پلار په قدر هغه انسان پوهیږي د چا چې نشته. د مور او پلار زده کړه تربیت د سلو مشهورو مدرسو نه غوره وي. د چا چې مور او پلار اوس په دې دنیا کې نشته د هغوی دې الله مل شي او خدای دې ورته وبخي. امین. نو وروره ستاسو ښکلی پیغام او زه فکر کوم چې په دې موجوده وخت کې به څوک هم داسې نه وي چې هغه ستاسې د خبرې سره اتفاق ونه کړي. بیا موږ سره لیاقت طوري صاحب بیا هم خبره کوي چې جناب اشفاق مومن صاحب تا ته او نګین خور ته سلامونه. او مور په دنیا کې هغه قصه دی چې په دنیا کې د دې مثال په نشته. او بیا چې دی وایي وړاندې بخښنه خوشبخت هغه خلک دي چې مور او پلار یې ژوندي وي. دویم موږ په پښتنو کې بدبخته تعلیم کې کم دی. پکار ده چې موږ په خپلو ماشومانو تعلیم حاصل کړو چې د دنیا مهذبه قومونو په سب کې ودرېږو. بالکل رور مې تاسو دا خبره بالکل سمه وکړله. ګوره نګین تعلیم دې ته نه و چې تا کتابونه ولوستل، تا چې کوم دی نو زده کړې وکړې. تعلیم یو داسې شی دی چې په دې کې ته د ژوند په هر اړخ باندې زده کړه وکړې. په دې کې ته دام زده کړه وکړې چې یاره چې زه بل یو کس ته یو قسم له اذیت ورکوم، هغه ته تکلیف ورکوم او زه لاړ شم د هغه په ځای باندې خپل ځان واچوم، لکه د هغه په ځای زه ودرېږم. په انګریزي کې متل کوي هغې چې لکه د بل په بوټانو کې زه خپې ورکړم او بیا زه سوچ کوم چې لکه زه څنګه د هغه سره رویه کوم او دا رویه ما سره بل چا وکړه نو زه به څنګه احساسوم. ما ته به لکه خپله دا خبره څنګه ښکاري، تکلیف به ښکاري که نه. نو داسې د بل کس چې کوم حقونه دي هغې باندې سړی ځان خبر کړي. بیا په هغې باندې خلک د خپل مور او پلار حقونو نه هم ځان خبر کړي، د ورونو د خویندو د حقونو نه هم ځان خبر کړي، د خپلو بچو د حقونو نه هم ځان خبر کړي، د خپلې ښځې د حقونو نه هم ځان خبر کړي، د خپل انګور د حق نه هم ځان خبر کړي، د خپل خواښې او د ترور او د مور، د خپل چم ګاونډ د حجرې جومات د هر ځای د حقونو د خلکو د خیال ساتلو. ډېرې داسې خبرې دي چې هغه په دې تعلیمي زده کړه کې موږ کوو. په هغې کې باید د انسان د ذهن نه، د انسان د لاس او پښو نه، د انسان د سوچ او فکر نه چې کوم دی نو تشدد ختم شي. هغې کې یو داسې په انسان کې ښایستهوالی خدای تعالی پاک پیدا کړي د تعلیم سره، د زده کړې سره، چې هغه بیا نه غواړي د بل انسان دپاره اذیت جوړ شي، نه غواړي چې بل انسان خفه کړي او بیا هم په دغې سره په معاشره کې یو ډېر ښایسته بدلون راځي. خو باید چې موږ خپله د خپلې ټولنې د خپل کورنۍ لومړی شروع کړو او دغه شانته کې دغه لون ته غاړه کیدو، د کار ته سم کار ووایو، تر څو چې موږ په دې بحث نه کړی، تر څو چې موږ دا خبره اجره جومات ته نه راوړي، د دې مسلو حل نه راوځي. خبرې به وړاندې کړو خو موږ سره بالکل زموږ سره رپورټ ته زموږ خبریال احسان محمد خان تیار کړی دی او رالیږلی و. هغه دې نه وړاندې موږ چې کله د
میندو نړیواله ورځ وه، نو موږ په هغې ورځ باندې موږ د رپورټ وړاندې کړی و خپل اورېدونکو لیدونکو ته. خو ډېر خوندوره ښایسته رپورټ دی د یو مور بي بي ذکر دی پکې چې هغې څنګه خپل ژوند تېر کړی دی او خپل پورته بالکل. او د اختریات قمر صاحب چې کوم دی نو د هغې والده صاحبه ده، هغې والده صاحبه ده او دې رپورټ ته به لاړ شي او د هغې نه پسې بیا راځي. احسان محمد خان را لېږلی دی. بالکل کتونکو نن په ګرده نړۍ کې د میندو عالمي ورځ مانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا په بټګرام سیمه کې ولاړ یم، راسره اختر حیات قمر دی. دغه د دې کور دی او د دې کور دننه به ځو، د دې د مور بیبي سره به خبرې کوو چې څنګه د دغه روایاتو په منځ کې ژوند یې تېر کړ، د کومو کړاوونو سره مخ شوه. دغه نورې خبرې د دې د مور بیبي سره کوو. راورسېدو د اختر حیات قمر صاحب مور بیبي خوا کې ناست یو. د مور بیبي سره به خبرې کوو، د دې نه تپوس کوو. خو د ټولو لومړی مور بیبي تاسو ته مبارکي راکوم. خدای دې وبخښه، خدای دې وبخښه، خدای دې وبخښه. نو دا تپوس رانه نه کوې چې دغه مبارکي مې د څه راکړه؟ څه دې راکړه دا مبارکي دې څه راکړه؟ تا ته دغه ستاسې ماشومانو زامنو دي درته نه دي ویلي چې نن د څه ورځ ده؟ نه دي راته ویلي که نه، خو څه خبر دي. نه هغې خو خبر دي. زه تاسې ولې بیا مور ته دغه ورځ چې دغه څومره مهمه ده او د میندو په نوم باندې دا مانځل کېږي؟ اصل کې موږ خو خبرې وو، ایجوکیټډ خلک خبر دی، خو دا زموږ روایتي میندې دي، مشرانې دي، بوډاګانې دي، نو دو په دومره قصو باندې نه پوهېږي، هغه خپل هغه روایتي ژوند تېروي. په کلي کې د یو روایتي مور راته ووایه چې تر دې وخته پورې را رسېدلې د څومره کړاوونو سختو سره مخ شوې؟ زیات سختي تېره شوې ده، خدای ټینګه کړې یم. خدای ډېر اړمې مسلمان دی، خدای ټینګه کړې. اورې دا دو باندې جو خوشحاله یم، دا جات کړي جو ګورم ورته جو خوشحاله یم. څه خو جو د دنیا کارونه وکړم، اوبه به ډکولې د خوړونو نه دی، چینو نه. اوس دا دننه کویان دي، او هغه کار به میخې به اوبه کولې، غوشان به غورځوله، واښه به کوله. چې ووایم درته که نه ټوله. څومره زامن دي، د لوڼه دي څومره دي، د هغې ودونه دي کول، هغه در باندې څنګه وختونه تېر؟ لوڼه مې دې کور کې 4 وي، مخکې د دو کور کې 2-4 وي. زامن 2 دي، دلته 4 دي. دې کور کې 2 دي، د 2 کورونه وتلي یم که نه. غمونه خو ټول په ما انبار دي، خو لکه هېر شوي دي لاله د 2 په سر باندې. دغه د اخلي پخلي ځای ته ځې او په کور کې بیا څه نری مرې څه کار؟ کله لاړه شمه، کله لاړه شمه، جو کینم ورسره خوشحاله شمه. هغوی لګیا یې زه ورته ګورم خوشحاله شمه. خو نمونه ورته کومه جو، کله ویم ډالډکه مه اچوئ، کله ویم ځکه چې جو دا خو عادت دی خو په خپل په اولاد د زړه خوږېږي چې زیاتې خرچې ونه شي؟ او خو اولاد باندې مې زړه خوږېږي، الله دې رحم کوي. که ډېر دغه یې که نه، خو دا د موره پلاړه چې دي نو دا خوږېږي، الله دې رحم کوي. دغه بیا سفر چې و تر اوسه پورې راورسېدی، نو د یو روایتي مور راته ووایه چې په دغه کلیوالو سیمو کې د څنګه ژوند څنګه وي؟ کړاوونه خو جو دروغ وایم که نه، کړاوونه راباندې ډېر زیات تېر شوي دي. د کړاوونو اړ حساب نشته، خو زما اړه په دې ایجاد کو ټینګ و، نو خدای ټینګه کړې. کړاوونو حساب اړوشتې نه، کړاوونو حساب چې کوي نو بیا به توب به. د انګور په حیث باندې څنګه و ژوند، د لور په حیث څنګه و نن؟ انګور په حیث باندې داسې و چې جو خواښیانې مې نه وې، جو بیا وخت ښه و. او هغه نه وي چې هغو را سره زه تعینات کړی جو بیا وخت ډېر ښه وه. جو اوس ښه دی نو، اوس خو رستې وخت دی، د خوشحالۍ وخت ډېر زیات دی، خو وخت نشته، ژوند نشته. خواښې سره دې ډېر وخت نه دی تېر کړی؟ نه مې دی تېر کړی ورسره، نه خواښې سره مې ډېر وخت نه دی تېر. نو بیا خو به د لاس ښه ازاد و، بس خپل اولادونه به دې ښه پاللي وي؟ ښه مې پالل دي، ښه مې پالل دي، ښه ودونه مې وله کړي دي، ښه مې وله رشتې کړي، پخپله مې کړي دي، ټولو له مې پخپله کړي دي. خو تا خبرو کې چې دې څنګه وویل چې خواښې دې نه وه او خوشبختي دې وه؟ او جو وبه داسې ده که نه؟ څه خبر یم جو وبه نو. زه خو اوس د ښځو نه عزت خپل ښه غواړم.
دونه ښه غواړم زما جو نه وه جدا جدا وه د دو پلار دو کره چې وم جو خواښې دو جدا شلم زه لاړم په ډډه شلم هغه بوډۍ وه جو هغه مړه شله بیا دې کور له چې راغلی یم نو بیا لکه هغه جدا وه جو زه یوازې یم دلته ستاسې ډېره مننه چې دغه راسره د خپل ژوند کیسې شریکې کړې او په تلو تلو کې یو وارې بیا تاسو ته د دغه نننۍ ورځ چې د میندو ورځ د مبارکي راکوم خدای دې وبخښه ته مبارک شه ما خدای دې وبخښه چې ما له مبارکي راکړې زما دې دومره عمر مبارکي ما له ته راکړې اختر حیات قمر صاحب د مور په نوم چې ستاسو کوم نظم دی د مور سره تړلې کومه شاعري ده بس دغه که زمونږ کتونکو اوریدونکو ته واوروئ د مور باره کې ما خو ډېر نظمونه لیکلي خو زه به تاسو ته یو شاټ غونته کې نظم واورم چې د هغې عنوان ومه دی مور او هغه نظم داسې دی مورې څه ووایم چې څه دومره لویه معجزه مورې څه ووایم چې څه دومره لویه معجزه چې زه هیڅ ویلی نه شم زه د هیڅ تایلی نه شم خو یو شعر درته وایم په دې دوه مصرو دې ستایم بس چې یو خدای مې نه نور مې هر څه د ژوند ته نور مې هر څه د ژوند ته ډېره مننه ډېره مننه ستاسې مننه ستاسې هم مننه احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا بټګرام د ډیوه سره اوسئ د ډیوه سره اوسئ یو ځل بیا تاسو ته د بیبي شیریني په خپرونه کې هرکلی وایو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي سره نه خپرونې دي تاسو یې خنې خبرې اورئ ګورئ بخښنه غواړم زه به د دې ابۍ د دې خبرونو یو خبره ډېره ښکلې خبره بیا رانه هېرېږي ځکه بخښنه غواړم تاسو خبره نه کوم دې یو خبرو کې خبر وکړو چې خوش قسمت وم چې خواښې مې نه وای که نه زمونږ د پښتنو په دې ټولنه کې موږ دا فکر کوو چې یاره د دې خواښې او د دې انګور دا دغه چې کوم دی نو دا ډېره زړه خبره او تاسو یقین وکړئ دا زموږ په معاشره کې نه ده ما نن د ویتنام یو هلک و دلته کې زما یو ګاونډي دی هغه سره ولاړو د هغه سره په خبرو کې داسې څه راغله نو ما ورته ویل چې هلکه پلار دې دلته کې ځي راځي نو مور او پلار دې ګوره هغې کمزوري دي ځان سره یې کړه هلته نو ما ته وایي چې مور به پلار به مې راوستی وی او مور به مې راوستی وه خو مور مې وایي چې لکه د انګور سره مې ګزاره نه کېږي که نه نو ما ته دا اوس خبرې سره هغه رایاده شوه که نه او بل پرون چا یو پوسټ کړی و په دې سوشل میډیا باندې نو هغې پوسټ ته یقین وکړه زه ډېر زیات خفه شوم ځکه چې په هغې چا لیکلي وایي نن سبا چې خلک وایي د خپل بچي دپاره رشته غواړي او خویندې لاړې شي او د خپل ورور دپاره رشته کوي نو هلته کې دغه جینۍ کور کې دا خبره ډېر په دغه سره کوي چې لکه د دې هلک مور مړه ده لکه خواښې نشته دی چې ګینه دا لکه یو ښه دغه دی چې لکه خواښې نشته ده د بچی به دې لکه د جګړو خلاص د دې شاته هم وجه به یې که نه چې اخر ته لکه هره مور خواښې جوړېږي او هره ښځه هر زنانه خو بدقسمتي دا ده چې لکه دا رشته به کله پخېږي کله به په دې بلکې دا هر ځای کې نه دا اوس هغه څیزونه چې څومره وخت تېرېږي تعلیم یافته معاشره جوړېږي هغه دغه اوس ختمېږي لګیا دی بدلون روان دی او دغه بدلون موږ غواړو بالکل یو بل قبلول دي د تمامو رشتو احترام کول دي د انګور دپاره پکار دا ده چې لکه زه اکثر له دا خبره کوم په دې باندې تېر کال موږ په دې موضوع کې له خبره کولو نو زموږ یو اورېدونکې وه هغې ټلیفون وکړه د پېښور نه نو هغې وویلې چې یاره زما چې په کور کې خواښې نه نو زه خوشحاله یم ما ورته وویل نو مطلب یې دا و چې ګینې یاره هغې سره کوي نو بیا زما خبرې هر وخت کې وراني نو ما ورته وویلې چې فکر کوم ستا څه خیال دی چې لکه ته غواړې ته د خپل خواښې نه خپل کور بیل کې ویل و نو ما بیا ورته بله په جواب کې ورته بیا دا ویلې ما څه دی خیال دی که ستا دا ورور ستا د مور نه خپل کور بیلولو غواړي نو ما څنګه چل دی بیا دغې ته خوشحاله وایي نه زما ورور به ولې زما د مور نه بیلیږي نو مال چې ته خپله ورندار او خپل رور چې کوم دی نو د خپل مور نه بیلول نه غواړي ځکه چې ستا مور ده او ستا د خاوند مور چې کوم دی نو هغې نه ته د خپل کور د بیلتون خبره کوې او داسې ډېرې ښځې چې کومې زورورې دي هغه وکړي نو داسې مه کوه نو زه دغه وایم چې لکه دغه ستا د دې خاوند مور ده د دې هم قدر وکړه دا ستا خپله مور وګڼه بیا بل اړخ ته چې لکه مطلب ته څومره په تا باندې دا خبره نه ځایږي نه دې زړه غواړي چې زما ورندار او زما ورور دی د خپلې مور نه چې کوم دی نو هغه بیل شي نو داسې د خپل خاوند هم ته خپل مور چې کوم دی نو هغه مه بیلوه مه د خپلې خواښې نه چې کوم دی نو خپل بچی بیلوه نو دغه یو ځای که
او ماته یو کس میسج رالیږلی دی په دې دغه د پاسه چې چا کامنټ کړی دی هغې وایي چې د اشفاقمن به یې څو بچي دي او څنګه احترام دې کوي او که نه. نو اوس نګین سره چې دا موږ خبرې اترې کولې د کیمران صاحب ټول پروګرام لا شروع نه وو خبرې اترې روانې پروډوسر صاحب سره عدنان رشید سره. نو ما خپل بچي ته آواز وکړه لکه میک اپ کې راته چای راوړه. نو هغه چې کله روان شو نو منځ کې لږ غونډه کې دغه شو نو ما آواز وکړه لکه څنګه چې په وخت کم دی پروګرام کې شروع کېږي چای دې راوړه که نه. ما ته یار درغلم که نه. نو ما خپل بچي شکر ډېر په مینه 2 بچي مې دي 2 زامن مې دي شکر الحمدلله. او ډېر لکه د بچو ته ما د خپل پلار مینه هم ورکړې ده ما ورته د ملګرو مینه هم ورکړې ده او ما ورته دلته کې لکه نیکې نشته نو د نیکه مینه مې هم ورکړې ده او زه د هغې دپاره هر څه یم او زما د هغې دپاره زه بښنه غواړم لکه دا خبرې دلته کې کول نه خو زه هسې د هغه دپاره کوم چې لکه کېدای شي زما په دې خبرو کې ځینې خلکو ته څه په لاس ورشي. زه چې خپل بچي مې ډېر ماشومان وو چې د 1 نیم کال 2 کالو نه هغه وخت نه چې کله دوی پاپا بابا شروع کوله خبرې پلار نیکه دادا داجي دا خبرې چې کله شروع کولې نو هغه وخت نه ورته ما دغه جوړه کړې وه چې ته زما څه یې نو هغه وویل زه ستا اشنا یم. بیا مې ورته وویل زه ستا څه یم نو ما ته ته زما اشنا یې او ته زما یار یې ته زما دوست یې ته زما ملګری یې ته زما د زړه سر یې او ته زما استاد یې ته زما پلار یې ته زما نیکه یې. دوی د ما ټول دا خبرې زده کړې د هغه وخت نه او اوس هم چې لکه زه ماخوستن داسې ناوخته ټیم شو نو داسې اواز ورته وکړم چې لکه زما اشنا څه شو نو هغه دننه اواز وکړي دا دی. نو زه دا وایم چې خپلو بچو سره ښه تعلق ښه خبرې ښه ناسته ښه دغه پکار ده. موږ سره ریپورټ بل هم دی فیض ظفر صاحب رالیږلی دی د ډیورډي خبریال فضیلت اکبر د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپله ده د سوات نو هغې د خپل ژوند باره کې د خپل کور د ماشومانو د تربیت په حوالې سره خبرې کړي. زه یم چې دغه راپور ته به غوږ شو. السلام علیکم جی. میډم فضیلت اکبر چې دا د سرکاري د جرقو د هایر سیکنډري سکول پرنسپله ده. میډم ته راته ووایي چې تاسو ورکینګ وومن یې سکولونو چټیان دي خو تاسو نن سبا افس ته یا سکول ته ځئ او هلته د خپل وخت څنګه تېروئ بیا په کور کې د خپل بچو سره دا وخت څنګه تېروئ؟ زمونږ په اصل کې د کرونا وایرس په وجه باندې دا کرونا وایرس کم چې دا بس راوتی دی نو د دې په وجه باندې زمونږ چټیان خپل میټینګ زمونږ روان دي آنلاین زمونږ په نټ باندې ټول کار روان دی کېږي. د دې نه علاوه زه په کور کې چې ناسته یم زما سره زما 3 بچي دي زما 3 لوڼه دي هغو الحمدلله په اف اس سی کړی دی د هغو سره د هغو کم ټیسټ چې به اوس رواني هغه به کېږي. زه د هغو سره سبق هم ویم په کور کې او د هغې نه علاوه د هغو د قرآن شریف د ویلو خیال د هغو د ډوډۍ د خوراک خیال او هغو ته نن سبا د دې مرض په باره کې دا کم چې روان دی د دې په باره کې وختن فوقتن چې کم خبر موږ له هم راځي یا موږ له یا په میسج کې راځي یا موږ له سرکاري واتساپ ګروپ زموږ یو جوړ شوی دی په هغې کې موږ له وختن فوقتن میسیجز راځي هغه زه خپل بچو ته وایم. په دې کې زه خپل بچو ته باقاعدګۍ سره دا وایم چې هغو نن سبا د لیکوډز اخلي خوراک دې خوري چې د هغو امیونټي ډېرېږي. د دې نه علاوه هغو له زه باقاعدګۍ سره سبزي ورکوم. د دې مرض دپاره دې ماشومانانو ته ویل غواړي چې دوی سټرانګ شي نو د هغو د سټرانګ کېدو دپاره موږ له پکار دي چې هغو پوه وکړو په دې خبرو باندې چې بچیه لکه دې ټایم باندې چونکې دا خو اسلامي میاشت ده روژه هم روانه ده خو د دې باوجود بیا هم زموږ کوشش دی چې موږ هغو ته دا خبرې وښیو. نن چې د موریانو نړیواله ورځ ده نو تاسو د خپل مور سره څنګه مینه کړې او ستاسو لورې ستاسو سره څنګه مینه کوي؟ زما مور ډېره خوږه ښځه وه ډېره زیاته خوږه ښځه وه خو افسوس چې زما مور زموږ نه په ډېره ځوانۍ کې تللې وه او هغه د 41 ایرز و چې هغه ته حق رسېدلې وه. په هغه ورځو کې موږ سټوډنټس وو نو زما کې هغه کمي ډېره زیاته ده نو چونکې هغه کمي زما ډېره زیاته ده زما زوی نشته خو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې خدای پاک ما لوڼه راکړي دي. زما هغه لوڼه هر وخت یې زما نه تپوس کوي چې مور ستا دا مور به ستاسو ته څه خو تاسو ته به یې څه وي ستاسو ته به یې کم کار وي. نو چې کله هم دوی زما سره کینی دوی زما سره د هغې خبرې کوي نو زه غواړم چې زه خپله ټوله مینه دې خپلې لوڼو ته ټرانسفر کړم. زما زیات نه زیات کوشش وي او د دې نه علاوه زما دا بچي چې دي دا کم میسیجز کله چې زما سالګرده وي کله چې زموږ ویډینګ انیورسري وي زما بچي ما ته ډېر ښکلي میسیجز رالیږي په دې باندې دوی ما د خپل پلار تصویر یا زما تصویر د هغې سره یې ډېر ښکلی کوټ لیکلی هغه ما ته راولیږي نو دا زما لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبرې او ما له افسوس راځي چې کاش دا
دا خبرې پخوا په هغه ټایم کې موږ له هم راتلې چې موږ خپل میندو ته ښوولی وې خو افسوس ماته ډېر زیات کېږي د خپلې مور ډېر زیات افسوس ماته کوي د مور چې کوم ټکی دی په دې کې چې کوم خوږوالی پروت دی په دې کې سوره مینه پرته ده نو د مور دا ټکی تاسو به په سربازو باندې بیروئ نو الفاظ خدای دې چې زما بچي ماته مور بیبي وایي نو یو دوه لفظونه یو ځای کړي یو د عزت نوم بیبي یو مور پښتو کې زموږ د ټولو نه خوږ لفظ دی مور په دې باندې دا چې کله هم هغه ماته اواز وکړي زه کوم ځای هم ناست یم ماته اواز وکړي مورې دا دې ماته د مینې نه وایي په ما باندې ډېره خوږه ولګي او ما له ډېر خوند هم راکړي نو زه د خپل زما دا بچی چې راشي کله چې ماته زه په دې باندې لاس واچوم خواته یې رانږدې کړم او په سر یې په غېږ کې کېږدم نو ماته وایي چې مور اوس خو موږ لوی یو خو نه دا لفظ ډېر زیات خوږ دی د مور دا او دا هسې هم د زړه د یو فیلینګز داسې خبره ده چې دا د بني ادم په زړه کې دننه ننوځي دا نیچرلي چې کله ماشوم یو الفاظ هم کله کولاوهي یا ژبه پرانیزي نو هغه ماشوم بل لفظ نه زده کوي هغه یا ماما یې زده کوي یا بابا یې زده کوي نو دا د خدای د طرف نه هم یو مینه ده چې بني ادم کله هم هغه ژبه پرانیزي نو هغه لفظ وایي مور ډېر مننه خبره بوره Thank you. یو ځل بیا تاسو ته د بیبي شیرینې په خپرونه کې هرکلی وایو دا یو ساعته خپرونه چې یو څو دقیقې پکې پاتې شوي دي او د شفاق وروره وخت نشته نو د پیغامونو ته به لاړ شو ولې چې ډېر زیات را روان دي محمد عثمان عثماني وایي چې السلام علیکم دوام ته سلامونه لګوي ډېره مننه او وایي چې نن ستاسو موضوع د مور پلار د نړیوالې ورځ په مطابق ده او مور پلار هغه هستي ده چې د لوی خدای ورنصیب کړې ده او له دې سره چې دا دغه قدر او احترام هم ورسره فرض عین وګرځول شي پکار ده چې هر سړی د دې قدر احترام وکړي دا یو واحد موقع ده چې موږ ته الله نصیب کړی ده زمي پستاینه نه مړیږي خو بس دمره دی نو وعلیکم السلام ډیره مننه پیغامونه را روان دي الماس تصور خلیلزی وایي چې د والدینو ورځ یا د مور او پلار ورځ په خپل پار د الله څخه ډېر راضي یم چې په دغه دوو درنو معززو خوږو شیرینو مینهناکو مهربانو او زړهسوالو نعمتونو مې پوره مازولی یم او مور هغه مینه ده چې بدلې نشته کله چې ډېر اوږد پیغام دی خو چې ورک نه شي رانه کله چې مریض وي او مور د محبت لاس سر په سر راکړي او په ژړن اواز وایي زویه څنګه یې بس همدغه وخت زړه وایي چې د کائناتو ربه دا لمحه تمه کړې چې وایي دروي د مور لاس زهر هم دوا ګرځي داسې مس الله د مور په لاس اولاد ته اهدا کړي او د مور خندا او مسکا د اولاد د زړه سکون او مور څنګ ته بس د جنت وږمه او پلار هغه چې تر لاندې لا تر اوسه ویاړلې ګرځم د پلار شفقت قهر او غوسه هغه راز دی چې د اولاد یې د ژوند په دویم پړاو کې په خوند پوهېږي د پلار قهرینه مینه د اولاد د کامیابۍ راز دی الله دې د هر ځوان او پیغله د پلار مینې محروم نه کړي الله دې زما مور او پلار ته د زړه ټول ارمانونه پوره کړي او دې ته دې الله په امين موږ سره روجان پیغام په لیکنې ډیور ډیور دغه چې ډیور ډیو چې کم دنو د تمام افغانانو لا چې نړۍ په ګډ کې دي هغه لپاره د یو سکول یا د مدرسې چې کم دنو هغه کار ورکي ډیر مننه تاسو روجان دغه پیغام ډیر مننه او خبرونه راغونډو مولانا زرین شاوی زمانوم پکې والي تاسو مې واغستو نو دا پروګرام وخت ختم شوی دی د دې خبرونې زما تاسو قربانه نگین شاه او زه شپږ مومن او خبرې چې وکړې دا غي زده کړو کوي عمل پی وکړي او د خپل پروډوسر عدنان رشید سره تاسو غواړو اجازه ولوي الله مسپارو الله پامان
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو پخیر دا د وایس اف امریکا ټي وي ریډیو او ټي وي سارنې خپرونې دي د بي بي شیرینې خپرونه پیل شوې ده تاسو ته هلې وایو ستړي مشئ وایو او د دې خپرونې زه یم ستاسو کوربانه نګین شاه او زه اشفاق مومن د پاکستان افغانستان دا وخت پاکستان او افغانستان کې سحر دی او پاکستان کې شپږ نیمې بجې دي افغانستان کې شپږ بجې دي او ورځ د 9 یا سهشنبه او د کال 2020 د جون د میاشتې دویمه نیټه ده او دا خبرونه پیل شوې ده په فیسبوک باندې هم د مهال ښکاری ماته چې تاسو هم کتئ شئ په ریډیو باندې هم اورېدئ شئ په سټلایټ ټي وي باندې هم کتئ شئ او دا یو ساعت خبرونه ده تاسو به ګورئ د پاکستان د شپږ نیمو نه تر 9 نیمو پورې او د افغانستان د شپږ نه تر 9 پورې او دا غینه پس دا یو ساعت خبرونه تاسو ته بیرته وړاندې کوو په تکراری توګه تاسو یې کتئ شئ او لیدئ شئ د ریډیو اوریدونکو چې دي نو ټلیفونونه نشي کولای دا یادګرنه تاسو ته په مخه باندې کوولې چې د خبرونه موږ تاسو د خپل کورونو وړاندې کوو او دا مهال د ټلیفون سیستم چې دی د ټلیفون نظام چې دی نو کار نه کوي په ځم په کورونو کې نو چې کله خپل استودیوګان ته واپس لاړ شئ نو بیا تاسو ته ټلیفون وکولای شئ دا مهال تاسو په فیسبوک باندې خپل پیغام چې دی نو هغه په کمنټ په صورت کې لیکلی شي او چې څه هم موضوع ده نن چې موږ راوړي د تاسو لپاره په هغې باندې هم خپل د رایې اظهار کولی شئ او خپل خیال چې دی زموږ سره شریک کولی شئ نو اشفاق نن به په څه خبرې کوو څه موضوع ده نن موضوع اوریدونکو ته به ووایو چې څه ورځې وړاندې موږ د میاندو په موضوع باندې خبرې اترې کړې وې چې د میاندو نړیواله ورځ نمانځله کېده نن چې کوم موضوع موږ راخستې ده نو په هغې کې د مور او پلار دواړو چې کومې ته والدین وایي په انګریزۍ کې ورته پیرنټس وایي او په نړیواله توګه چې دا ورځ نمانځلی کېږي خلک په نړیواله ټولنه کې هغې ته پیرنټس ډے ویلی کېږي نو موږ نه یو پوهیږو چې په خپله ژبه کې به موږ دې ته د مور او پلار ورځ وایو زما خیال دی دغه به مناسب وي نو د مور او پلار ورځ نمانځلی کېږي او په دې موضوع باندې به موږ د خپلو اورېدونکو سره خبرې اترې کوو چې د مور او پلار د ورځې د نمانځلو مقصد هم دا دی چې په ګرده نړۍ کې د هرې ټولنې د هر رنګ او نسل د هر ژبې د هر معاشرې چې کوم هلته کې خلک ژوند کوي هغوی خپل مور او پلار ته څومره احترام ورکوي څومره د هغوی خیال ساتي او بیا د دغه مور او پلار چې کومې ذمهوارۍ جوړیږي د خپل بچو ته د تربیت ورکولو د هغوی د تعلیم یا د بنیادي چې کوم هغوی حقونه دي نو څومره هغوی خپل بچي په دغې باندې رنګ کړي دي څومره ورته دغه اسانتیاوې دغه مور او پلار ورکړي دي دغه موقع څومره ورکړي دي بله د دې مور او پلار سره سره نګین زموږ په ټولنه کې زما خیال دی د ټولنې هم څه ذمهوارۍ جوړیږي د یو ماشوم په بنیادي حقونو کې او یو ماشوم ته د بنیادي حقونو ورکولو په دغه موضوع ځکه چې دغلته کې د جماعت امام دی د سکول استاز دی د خپل کلي مشران دي ماما دی په دغه کې تره دی دغه شان د کلي نور خلک دي چې هغه د دغه ماشوم سکول ته د بیولو یا سکول ته د رسولو او د هغه ته د تعلیم په ورکولو کې د هغه په تربیت کولو کې د هغه د حقونو په خیال ساتلو کې دغه ماشوم ته د لوبو چې کومې ورځې دي هغه د لوبو ورځې هغه ته د ورکولو د پاره چې کوم دی د دې ټولې ټولنې زموږ دغه ذمهوارۍ جوړیږي باید چې موږ دغه خپلو ماشومانو ته هغه کمې ورنکو چې کوم د هغه په ژوند کې په راتلونکي کې هغه ته مشکلات د جوړولو سبب جوړیږي لکه که د تعلیم نه لرې پاتې کیږي او د نشو تماشو اړخ ته ځي او بیا وروسته هغه ته په ژوند کې مشکلات پیدا کیږي نو بیا ذمهواري یوازې د خپل مور او پلار نه بلکې د ټولنې د هر یو وګړي په غاړه پریوځي په هغې کې د جومات امام هم راځي چې هغه خپلو جومات نه د هرې جمعې په خطبه کې که هغې کله وینا کوي نو د دغه ځای څخه د کلي ماشومانو په حقونو باندې د کلي خلکو ته هم وینا کول پکار دی چې هغه وکړي چې د دغه ماشومانو کوم حقونه په دې ټولنه کې په خپل مور او پلار څومره جوړیږي د خپل کلي په دغه نورو عامو خلکو څومره جوړیږي د دوی خیال ساتل څومره ضروري دي دغه د دې ټولنې آینده ده دغه ټولنې راتلونکی دی د دې خاورې د دې قام د دې آینده چې کوم دی نو هغه دې پورې تړلی دی که په دغه خاوره باندې په دغه قام کې په دغه ټولنه کې وروستو ترقي راځي پرمختګ کیږي نو هغه به هم د دې ماشومانو په وجه باندې کیږي که دغه ماشومانو تربیت ښه وشي د دوی ښه خیال وساتلی شي ښه تعلیم وکړي تاسو یقین وکړئ
بیا دغه ټولنه وروسته نشي تللی، دا بیا په مخ کې ځي، بیا دا د مشکلاتو سره نه مخ کېږي، نه د ترهګرۍ اړخ ته ځي، نه چې کوم دی نور. نو دغسې موږ دغه موضوع راخیستې ده، دا به لږ پراخه ساتو. نګین زه یم چې یوازې صرف په دې پورې پاتې نه شي چې د ډوډۍ نه تاویږو یا چې کوم دی نو د اوبو هغې نه به دغه ورځ چې دا نن منځلې کېږي دلته په امریکا کې ولوسه منځلې کېږي، پاکستان کې پرون او پاکستان افغانستان کې پرون، لکه د جون د میاشتې کومه اولنۍ نیټه وي، اوله نیټه په هغې ورځ باندې دا د نړیواله توګه باندې د مور او پلار دواړو لکه د والدین یا پیرنټس ډے چې دی په ګلوبلي یا په ثابت نړۍ کې منځلې کېږي. او په دې ورځ باندې په لکه په خاصه توګه وي لکه مور او پلار ته لکه د هغو ستاینه کېږي چې دا د هغو چې کوم مقام دی په ژوند کې په هغې باندې. خو څنګه چې اشفاق ورور وویل چې دا موضوع به پراخه ساتو، په دې باندې به خبره کوو چې آیا مونږ خو به لازمي خبره ده د خپل مور او پلار ستاینه کوو، د هغو عزت ادب هر شی په خپل ځای باندې. خو بیا څنګه چې اشفاق خبره وکړه چې مور او پلار به هم په دې نن ورځ باندې ځان ته په خپله کتنه وکړي چې دوی څومره خپل حق ادا کړی دی، خپل فرض ادا کړی دی، حق نه خپل فرض یې ادا کړی دی. څنګه چې کوم د ماشومانو یو حق یې هغې آیا پوره کړی دی نه دی پوره کړی، د هغو تعلیم چې څومره ډېر لکه زیات ضروري شی چې تعلیم او پوهه ورکول یو ماشوم ته چې آیا په دې حق خپل ذمہواریانې پوره کړي دي نه دي پوره کړي. په دې باندې زموږ په دې اورېدونکو کې به څومره به والدین وي، مور او پلار به وي او هغو دې خپل ځان ته نن کتنه وکړي. دغه شانې زموږ لیدونکي چې په فیسبوک یا په ټي وي ګوري دا مهال ویلی شي، ځان ته دې نن سوچ وکړي، فکر وکړي، په کمنټ کې ویلی شي چې آیا تاسو خپل بچو له څه کړي دي، او کوم چې هغه چې مور او پلار نه دي او مور پلار لري، نو آیا تاسو هم مطمئنه یئ چې مور او پلار ستاسو لپاره څومره کار کړی دی، ستاسو تعلیم لپاره یا ستاسو د پوهې لپاره. خو بیا هم د دې هر سره چې نن دا ورځ ده، نو موږ د خپل مور او پلار شکریه ادا کوو چې بیا هم د یو ژوند په دې دنیا کې چې موږ دا ژوند لرو د دې وجه هم مور او پلار ده دي که نه. نو بیا چې دا ورسره هغه چې نن سبا هغه مور او پلار چې بهر ځي یا مزدوري کوي او د کور نه بهر، هغه هم مور او پلار چې مسافر دي، لکه پلاران چې مسافر دي یا میندې چې مسافرې دي، خو هم د خپل بچو دپاره د خپل وطن نه بهر تللي دي او د خپل هغه مسافري برداشت کوي د خپل بچو دپاره. او په دې کووډ 19 د کورونا وایرس په دې وبا په مهال باندې چې دومره هر طرف ته سخته ده، هر طرف ته خطره ده، او اوس خو لا بیا پاکستان او افغانستان کې اوس شروع واچوله دی وبا، او اوس په چټکۍ سره خورېږي لګیا ده، او هر ځای نه هر یو کس چې دی نو اوس په فیسبوک باندې که وګورئ او که خبرې وګورئ که ټلیفون مونږ وکړو که میسجونه وګورو، هر څوک اوس دا خبره کوي چې هغوی د کورونا وایرس نه اغېزمن شوي دي. نو هغه چا چې به دا خبرې کولې چې کم د کورونا مونږ خو نه دی کتلی، اوس هغه هم وایي چې مونږ خو وکته کورونا. او ډېر خلک داسې دي چې خپل مینوال خپلوان یې د لاسه ورکړل. نو په دې حالاتو کې چې هغه مور او پلار چې د کور نه بهر ځي، نوکریانې کوي، جابونه کوي، مزدوري کوي او د خپل بچو دپاره ګټه کوي، نو موږ هم هغې مور او پلار ته په نن ورځ باندې دا سلام پیش کوو او سلام ورته کوو چې دومره هغو خپل ځانونه په خطر کې اچوي، خو خپل ماشومان دپاره هغه مزدوري کوي او روزي او دغه ګټي. خو ورسره څنګه چې اشفاق ورور وویل چې مور او پلار ته به هم لکه ځان ته به هم وګوري چې آیا موږ خپل فرض څومره پوره کړو، چې نن ورځ باندې موږ خپل بچو ته وګورو چې به حیثیت لکه یو مور او پلار په حیثیت سره موږ خپل فرض څومره پوره کړی دی، فرایض چې دي. نو اشفاق ورور بالکل همدغه پیغامونه هم را روان دي او رپورټونه هم په دې اړه باندې لرو، هغه به ورته هم وړاندې کوو، خو یو څو پیغامونه به ووایو. څه مو خیال دی؟ بالکل. نو ندیم خان وایي چې اشفاق دی تا ته ګرانې خور ته ډېر ډېر سلامونه. د شمالي وزیرستان نه تاسو پیغام رالیږلی او ورسره چې دي نو مینه ګل هم سلامونه رالیږلي دي او ورسره دغه رسول جان موسازی وایي چې سلامونه ومنئ. رسول جان موسازی هم د هندوستان هیواد څخه وایي د مور او پلار لپاره اسلام بیخي زیات حقونه ټاکلي دي چې باید هر مسلمان هم په جدي ډول مراعات کړي، ځکه الله چې په قرآن کریم کې فرمایلي چې جنت د مور او پلار خو لاندې دی. نو زموږ مسلمانانو لپاره هره ورځ د مور ورځ او باید تل ښه خدمتونه یې وکړو. نور ښه خپرونه مې سلامونه خوست کې حیات الله افغان ته سلامونه ورسوئ. نو بالکل وعلیکم سلام. ډېر ښه پیغام تاسو راولېږو. عزیر کامرېډ
هم وایي چې تاسو وایي چې abusing parenting یا restrictive parenting هم دا خبره مونږ وکړه چې په دې باندې وایي تاسو لږ رڼا واچوئ چې لکه هغه مور پلار چې خپل ماشومان سره ډېر سخت رویه ساتي یا ډېر تشدد والا رویه ساتي په دې باندې هم لږ رڼا په دې باندې به بالکل رڼا اچو په دې باندې به هم خبره کوو او زما دا ویما چې زمونږ په ټولنه کې هغه مور او پلار چې خپل بچي تربیت په کولو کې ډېر د سختۍ نه کار واخلي په هغې کې د هغه نه د تشدد سره چې کوم دی نو دومره یره دومره چې کوم دی نو ذهني تناو هغه ته ورکړي چې دغه ماشوم بیا په آینده کې په یو محفل کې په خپل سکول کالج کې د وینا کولو څخه هم ډډه کوي دا مونږ کتلي دي دا یو منلی شوی حقیقت دی چې په هر هغه ماشوم د خپل کور نه چې تربیت داسې شوی چې هغه ته د خپل کور کې دننه مور او پلار لخوا زړورتیا ورکړل شوي ډاډ ورکړل شوی نو په هغه ډاډ باندې هغه ماشوم بیا وړاندې ډېر ښه سفر کوي تګ کوي د هغه په زړه کې به یاره نه وي که په کالج کې که په یونیورسټۍ کې که په یو جرګه کې ناست وي که په یو ځای کې هغه خپله خبره کولی شي نو خپل ماشوم د یرې سره مه لویوئ هغه ته ډاډ ورکوي هغه ته شاباسي ورکوي په تشدد سره د هغه په ذهن باندې د هغې ډېر منفي اثرات پرېوځي بیا بله خبره مې دې سره بله مې دې سره تړلې خبره دا کوله چې لکه مطلب بیا دغه ماشوم چې په دغه تشدد کې ژوند وکړي رالوی شي نو که بیا مور او پلار دغه نه دا تمه کوي چې لکه دی به زما خاطر وکړي زما به خیال وساتي نو هغه بیا ناممکنه ځکه شي چې لکه هغه ماشوم په تربیت کې نه شامل شي ګینې یاره قدر هم څه شی دی احترام هم څه شی دی د بل خیال ساتل هم څه شی دی پکار ده چې وکړي خو زم چې لکه مطلب هغه چې تا تربیت کې هغه ته نه ورچولي هغه ته دې نه ور زده کړي نو هغه به نه کېږي په پوخ ژوند کې چې کله سړی هغه پوخ په دې باندې به خبره کوو خو زموږ د راپورټ ټیم شوی دی نو هغې ته به لاړ شو او بیا چې راشو نو هم دا بالکل مهمه خبره ده په دې باندې بحث کول ډېر زیات ضروري دي چې لکه د اورېدونکي لیدونکي پوه شي په دې خبره باندې او راتلونکي که چې کوم مور او پلار دي هغه هم پرې ځان پوه کړي چې لکه بیا په دې راتلونکي کې به مور او پلار جوړېږي که نه اخر نو ځان پوه کړي نو زموږ سره یو دا راپورټ دی دا ویډیو راپورټ دی چې زموږ همکار شعیب زاده تیار کړی دی او دا د افغان هغه برید چې شوی په دې روژې په میاشت کې په هغه ماشومانو په میندو باندې نوي زیږېدلو ماشومانو باندې په میټرنیټي هوم باندې دا برید شوی په دې کې رفیع الله نوري یو کس یو تن چې دی د هغه خپله زنانه بیالي د خپله ښځې پکې د هغه وړوکی ماشوم چې پاتې شو هغه پکې ووژلې شوه دغه شانې نور هم تقریبا د ماشومانو د زنانو سره 26 کسان په دې برید کې وژل شوي نو دا یو ویډیو ده نن د دې ورځ په مناسبت سره چې دا پلار څنګه د خپل بچو سره وس لکه څه کوي څنګه وخت تېروي چې مور یې وس نشته دی نو دا ویډیو به خپل اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کړو او دې نه پس راځو 15 کلن رفیع الله نوري دا ځلې د وړوکي اختر خوشحالۍ نه دي لمانځلي د کابل دغه اوسیدونکي خپل 28 کلنه مېرمن د مې میاشتې په 12 نیټه په کابل کې د ماشومانو د پیدایش په یو روغتون برید کې بایللې ده دغه برید افغانستان کې خلک حیرانه کړي او د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د تشدد نوې لړۍ خطر ورسره پیدا شوه نوري د دشت بارچی په هسپتال برید پاړوي یقین وکړي دا ډېر بګنونکې حال وو چې کله زه روغتون ته ورننوتم او ما د خپل میرمن جامې او پاتې سامان ولیدو دا زما د پاره نه هېرېدونکی منظر وو د افغان چارواکو په وینا په دغه برید کې د نوي زیږېدلي ماشومانو او ځینې میندو په شمول 16 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت نوري وای لور امینای په خپل کېدلې ده دغه ماشومه په هسپتال کې د خنوري خوشاله ده چې اوس حالت خده د دریو ماشومانو د غپلار اوس خپل کار سره پاتې وخت نیم پکور او نیم په هسپتال کې تیروي نوري وای کله چې سلور کلن لور ادینا او 2 کلن زوی محمد د خپل مور پوښتنه کوي نو دته جواب ورکول ډیر ګران وي سلور کلن ادینا وای هغه غني چې مور یې په جنت کې ده ادینا د خپل پلار په مرسته د وایس اف امریکا سره خبرې کړي تر اوسه پورې د دغه برید پړه چا په غاړه نه دا غسته افغان طالبانو په دغه برید کې د لاس لرلو نه انکار کړي خو سره اسلامي ریاست یا داعش هم په دغه ورځ په ننګرهار کې په یو جنازې د برید پړه په غاړه غسته خو په هسپتال د برید په اړه خاموش دي
په جنازه شوی د غبرید کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي. امریکایي چارواکو په دغه هسپتال د برید تور په داعش ډلې لګولې، خو افغان حکومت ویلي د دوی استخباراتي معلومات وایي چې د غبرید داعش او حقانی ډلې په شریکه کړي. حقانی شبکه د افغان طالبانو هغه ډله ده چې د امریکا لخوا تر هغه ډله ګرځول شوې ده. د بیپولي ډاکټرانو یا ډاکټرز ویداوټ بارډرز تر مخه د کابل دغه هسپتال په کال 2014 کې پرانیستی شوی او پکې د ماشومانو د زیږون 50 کټونه یا بسترې دي. دغه هسپتال مشر عتیق الله قاطع وایس اف امریکا ته ویلي هغه ماشومان چې په دغه برید کې ژوندۍ پاتې شوي لومړی نږدې روغتون ته لیږل شوي او بیا خپل کورنیو ته ورکړل شوي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او ګڼو نورو نړیوالو ډلو د غبرید په کلکه غندلې او د غبرید یې جنگي جنایت یا جنگي جرم بللی. دغه ډلو په برید کې ککړ تنانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د ډیوه سره اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي د سرنۍ خپرونو کې هرکلی وایو. دا د بي بي شيرینې خپرونه ده، یو ساعت خپرونه تاسو ته یې په وړاندې کوو او نن د دې خپرونې موضوع چې ده نو دا نن په ثابته نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د مور او پلار دواړو یعنې والدین د دواړو ورځ منځلې کېږي. دلته په پاکستان او افغانستان کې پرون وخت دلته لا اوس منځلې کېږي. په امریکا کې د جون په اولنۍ نیټه باندې په ثابته نړۍ کې منځلې شوی. نو دا یو خبره ده. اشفاق ولا څنګه تاسو د دې ویډیو مې وکړه هم لګا ځینې ویډیوګانې پکې داسې راشي چې دا په مړۍ کې لاړې وچی چې لکه دا خبره بیا خلک نشي کولی چې دا څنګه مې کتل هغه ماشومه په خپل کېدلې یو مور چې د نو هغه وفات شوی او دا بیا دغه شانې د چې کوم هغه ماشومان چې لکه یا مور ته یا پلار ته پاتې شي او بیا په یوازې توګه په یوازې رالویي او هغه سخت ورسره تېري هغه پورته ډېر زیات سلام لکه ورته کولی. زه دا وایم چې نګین چې د پښتنو په تاریخ کې بیا د انسانیت په تاریخ کې کله هم په ماشومان او په زنانو باندې چې کوم دینو لکه د داسې قسمه بریدونو کولو یا د داسې قسمه تشدد کولو ډېر کمې پیښې چې کوم دینو هغه په تاریخ کې یاد ساتل شوي دي او زما خیال داسې قسمه تشدد تر دې حده پورې لکه زه نیم پوه چې د دې ماشومانو به د دې خلکو سره ډېره غټه دښمني وه. دغه خلکو به د دې ماشومانو سره ډېر هغه د چا خبره چې ډېر بد به ورسره کړي چې دې ظالمان راتللو په دغه عمر کې چې لا د څو ورځو دي یا د څو ګنټو دي په هغې باندې دي لکه ډس کوي. زه پوه نه یم دا خو د انسان بچي دي، دا خو د انسان بچي دي چې د کوم خوند ماشوم زیږېدل اسان کار نه هغه سخت نه غمې دي تیر شوی بیا د ماشوم هغه جړای چې په وګونو کې ورشي نو هغه سکون هغه اطمینان او خوشحالي چې لکه ماشوم خارو جوړ دی دنیا ته راغی هغه څه لکه بس په یو 2 سکندو کې لکه 2-3 سکندو کې لاړو ختم. نو بالکل دا خبره خدا په نن د چې کوم والدین ورځ ده نو په دې اړه باندې دا چې والدین یا مور او پلار څومره خپل ذمہواريان پوره کوي. څنګه چې شاپ ور دین وړاندې دا خبرو کړه چې د مور او پلار هم ډېر ذمہواري جوړیږي. موږ استاینه کوو موږ وایو چې او مور او پلار لکه زموږ ډېر زیات سره نږدې موږ عزت کوو موږ ادب هم کوو چې خو به هیڅ موږ په خپل مور او پلار لکه موږ په خپل باندې والدین نو لکه موږ خپل ذمہواريان څومره پوره کړی دي. آیا هغه چې کوم د ماشومانو حق وي هغه ضروری حق چې هغه موږ پوره کړی دی کنه. نو په دې باندې به هم خبره کوو او ورسره پیغامونه را روان دي. شواق ور خلکو ګیلې شروع کړې تاسو زموږ پیغامونه نن نو سم خیال پیغام ته تلل بالکل پیغام ته توجه لاړ شو. وای کنه څه پیغامونه ها قلندر ملنګیار ما سره دی وخت چې کوم میسج کاری هغه سلام کوي د کورونا د وایرس په حق له معلومات را سره شریک کړي چې دغه تعداد صحیح ده په پاکستان کې که غلط ده. نو پاکستان کې خوشمیره زما خیال چې هغه او یو زرو څخه وسواوړې ده کنه او دغه شمیره ماته معلوم نو ځنه دینه نیم په بل حضرت علي وایي چې زه د ابوظبي نه تاسو ته سلامونه کوم د وزیرستان د مداد
او حمزه ته او زه ټول وزیرستان ته سلامونه کوم. بهات علي خان وی نګین شاه ته سپیشل سلام. وعلیکم السلام. او ابنا هیرو چې زمام سلام. محمد الله چې سلام سحر مو په خیر. عزیر کامریډ دی هغه سلام وی. بیا چې کوم دی مویی بلی دی هغه وی چې د سر وختونه نګین شاه صاحب لوپټا جوړه کړی دا او پته نه لګي چې خپل وختې دي که نقلي. دا به څه وایي څو کوم راوي شو د یخ لکه راوي کوم داسې چې څنګه دا خدای چې کوي زما خپل وسته دي لا ویک راجت نشي او لاسپین هم نه دي نو رنګ په مجت نشي او خدای دې هغه ورځ نه راولي. خامان الله وی سلام در مستفنا امان نه په سلامونه را لګلی کوم دروازه وعلیکم السلام. بس هیڅ دې الله پاک مور او پلار نو کوي مور او پلار کا د سر سورې دی او د ډیور ریډیو ډیره مننه کوم چې دومره خپل موضوع راوړي د زما پلار محمد خان باجوړي ته وی سپیشل سلامونه. وعلیکم السلام او تاسو والد صاحب ته زمونږ هم ډیر سلامونه. بیا ابو انس اورګزی هم سلامونه دوبۍ نه را لګلی دی وای چې تاسو د بشرینی پروګرام ګورم ډیر خوندور پروګرام دی بس نن دا چې مور او پلار خپل نه جنت پکاره چې مور او پلار خدمت وکړو او د خیر او خیالي وساتو. ډیر مننه الله خوشاله او دې ډیر مننه. بیا وعلیکم السلام. عبد الله مشوانی سلامونه را لګلی دی. شعیب خان وای چې لا جواب نو ډیر مننه. او صابر شاه سنزل خیل وای چې اول کوئی زمون ماشومان ته تعلیم ضروری دی او په کور کې په مورنۍ تعلیم هم ضروری دی ځکه نن سبا خو 70% ماشومان له تعلیم نه لري او په نشو باندې اخته دي. زه وایم چې ماشومان ته ښه تعلیم ضروری دی. لکه سیف الله نه وکیل لالا ته سلامونه. دا را روان دي او څنګه شاني پیغامونه نور را روان دي سره اصل نګین یو خبره مې کوله. دا جی بالکل چې زمونږ د اوریدونکو وی چې د مور او پلار د خپل لاندې جنت ته کنه مور د خپل لاندې او کنه دا مور ته موږ چې اوریدلې دي کوم نو بیا هم خبره داسې ده چې دغه انسان دغه بچی چې د خپل مور او پلار قدر احترام وکړي د هم خپل یو ورځ پلار جوړیږي. بالکل موږ دا وایو چې به د بچی په د احترام کوي. هغه خبره هم صحیح ده او کوم خپل بچی ته تربیت داسې ورکو چې پاغه کې د دماغ چې کوم د انسان دا یو خالی خانه ده یو کوټانه ده دیتا لکه د کمپیوټر یو خالی سافټویر دی هغه ته لکه په مزه باندې سوزونه جمع کوا کمپیوټر ډکیږي. نو د ماشوموالي لکه د ماشوم د ذهن چې کوم دی نو دا د خو خبرو نه ډک کی کنه او خه تربیت او تو کې او داغي ذهن کې نفرت داغي په ذهن کې تشدد او دا شیزونه وروانه چې نو کدا ماشوم راغټ شي ظاهره خبره ده چې د په بیا لکه د کارونه د سړی تو بي د تربيت بم ډیر زیات خي نه داغه نه به د نفرت چې کم دین نو سره یو قسم دغه نه پیدا کیږي. نو د خپل بچي او کنه چې لکه ماشوم چې په خپل خوښه کې ګوري کنه چې سره واقعي د خپل مور پلار رویو ته هم ګوري د خپل مور پلار د یو بل سره رویو ته هم ګوري او د نور خلکو سره رویو ته هم ګوري چې څنګه دي. نو هغه چې په خپل ته نه وای ماشوم کو مشاهده دی لکه مشاهده مطلب دا چې لکه دا کته نه ډیره کوي هر شي ته په خپل بغږ نه کوي خو هر شي ته وګوري کنه او بیا هغه عزت کړه کوي او لکه مثالی لکه د شنی لختي دی چې لکه کم طرف ته اړې اماغه طرف ته اوړي کنه. نو هغه ماشوم چې په دې باندې لکه په دغه طریقه لوي کې خپل مور پلار ته ګوري چې زموږ مور پلار دی یو بل سره څنګه خبرې کوي زما د پلار رویه څنګه ده یا زما د مور رویه څنګه ده یو بل سره یا د نور خلکو سره یا د ماشومان سره یا د هغه ماشوم سره په خپل باندې. نو دا ټول هر څه چې دی نو بیا د ماشوم په شخصیت باندې ډیر اثر پرېږدي چې هغه ښه او کبدي دواړه. نو د دې لپاره اکثره کتلې دي داسې مور پلار هم شته چې د ماشومان مخې ته به د څه شي بحث نه کوي او چې بیا ځان لشي نو بیا هغه خبره باندې لکه بحث کوي یا څه چې هغه نه غواړي چې د ماشومان د دې نه خبر شي چې سره روان دي کنه. نو دا په دې امریکا کې ډیر مثالونه دي. شفاق ور امریکا کې مور پلار چې نو د ماشوم مخې ته لکه دغه نه کوي یو بل سره بحث یا ردی بدی لکه زیاتره داسې دي. او بیا دغه شانی په کار د چې لکه د ماشوم مخې ته هغه د ماشوم په عمر په حساب باندې دغه سره خبرې تر کېږي دغه په شانتي چې لکه زما د پلار خبره وي چې ماشوم په خبره باندې صد راوخلی کنه د ماشوم تکار ډړ وې دا مکوي چې لکه سپلای ته په سلاس کې او توای چې بس نه در کوم یا نه در کوم او ته بچاړي خو د ماشوم پام بدل کوي.
ماشوم پام داسې شي د واړوي چې لکه هغه نه هغه شی هېر شي چې په کوم عزت راغستی چې هغه دپاره نه یې ښایي یا تاسو ته نشي ورکولی وایي د هغه پام بدل کوي نو یې په مینه باندې به دغه وایي ماشوم خو یې ماشوم دی هغه پام به داسې ګران کار خو نه دی همدغه شانې لکه دا وړې پوړې پیغامونه دي کوشش کوو چې ورکړو خپله اورېدونکو لیدونکو ته نور پیغامونو ته به لاړ شي نو بالکل موږ سره یو پیغام 2-3 زر ته دا دغه کوم پیغامونه خو ډېر راغلي دي حبیب خان سلامونه وایي او وایي چې د چترال کلي تختبۍ نه تاسو سره په لاین باندې یم ستاسو پروګرام ګورم نو ډېره مننه حبیب خان ستاسو د سلامونو الله دې ژوندی لره او دې نه پس ته جمروز افریدی دی هغه هم سلام وایي زه جمروز افریدی د کراچۍ نه تاسو ته سلام کوم او بیا چې کوم دی نو زرمان الله دې سلامونه وایي او ضیاءالدین دی ضیاءالدین وزیر د دوبۍ نه سلامونه وایي او حمزه لالا دی هغه هم وایي چې ګرانې تا ته د ابوظبي نه سلامونه وایم او بیا خپل مشرانو ته سلامونه کوي شاه ولی خان خټک دی هغه هم سلامونه کوي او بیا چې کوم دی نو وایي چې ماشوم ته ډېر پام سره ژوند ورکول ضروري دي بالکل دغه ډېره ضروري خبره ده شاه ولی یو پیغام ته دی آرس درمن را لېږلی دی اشفاق وروره دا یو ښکلی پیغام دی دا به ووایم او د هغې نه پس بیا د رپورټ ټایم دی نو بیا به رپورټ ته لاړ شو آرس درمن وایي چې سلام کومه له غلنۍ څخه پلار په مثال د لمر دی لمر ګرم ضرور دی خو ټول کائنات ترېنه ګټه اخلي او د فصل لپاره مفید وي داسې د پلار لهجه سخته وي خو د بچي لپاره د کامیابي سبب جوړوي او مور په باره به دا ووایم چې د نور زړونه بس دي د دوکه نشي صابره که زړه دی خو یو زړه دی چې د مور وي د مور د پسینه کې مور دی چې د مور د پسینه کې څه داسې د مور پسینه کې وي لکه داسې خبره کوي د هغه ډېر وړوکی پیغام دی هغه لیک چې دی وړوکی غوندې کېدی نو ماته سم نه ښکاري خو ډېر ښه پیغام یې رالیږلی دی اشفاق ورسره رپورټ لرئ لاړ شو ورته او که څنګه بالکل موږ سره بل رپورټ چې کوم دی نو د یاسمین بیبي دی د ډیوه راډیو زمونږ خبریال حمید الله د پېښور نه رالیږلی او یاسمین بیبي په خپلو خویندو کې د ټولو کشره ده او دا وایي چې خپل ورور مې نشته دی نو مجبوره یم دې ته چې روزګارونه یا جابونه د یو په ځای 2 یا 3 وکړم خو دا وایي چې لکه ځینې روزګارونه هغه مې ضرورت دی د خپل کور د خرچو د مصرف د پوره کولو دپاره کومه او ځینې روزګارونه چې هغه زما مشغله ده لکه د باکسینګ هغه ریفري هم ده نو وایي چې لکه دغه مې خوښ دی او په هغې کې هم داسې نه ده چې ګینې په مفت یې کوي په هغې کې هم پیسې اخلي او یو تکړه پیغله ده تکړه پښتنه ده او زه دا وایم چې نګین زمونږ په معاشره کې په ټولنه کې دا چې کوم د تشدد بده چپه تېره شوه نو په دغه چپه کې موږ په زرګونو خلک د خپل ټولنې وبایلل په هغې کې هغه پلاران هغه ورونه چې د خپل کور د ګټې وټې خلک وو هغه لاړل نو دغسې پیغلې چې هغه که تعلیم یافته وي نو ښه روزګار طرف ته راغلی که تعلیم یافته نه وي هغه سوال ته لاړې چې کومې سوال ته تللي دي هغه هم موږ پېښور کې په مردان چارسده کې په مختلفو ځایونو کې په کوټه کې یقین وکړه ګورو هغې په لارو په سړکونو باندې ولاړې سوالونه کوي او ډېر د فقر ژوند کوي د نیستۍ د مجبورۍ ژوند کوي بیا هم داسې پیغلې چې هغه تعلیم یافته دي نو هغه بیا یو مثال دی زموږ هغه خویندو دپاره چې هغوی تعلیمونه نه دي کړي او یا په خپلو بچو باندې کوم پلاران تعلیمونه کول نه غواړي هغوی دپاره دا یو ښه مثال دی چې که تعلیم یې کړي نو دومره پایه په عزت خپل روزګار چې کوم دی نو هغه کولی شي د خپل کور چې کومې مجبورۍ دي نو هغه ترسره کولی شي خپل خرچې مصرف چې کوم دی نو هغه پوره کولی شي دغه شانته کې یاسمین بیبي هم دغسې یو پیغله ده د ډیوه راډیو خبریال حمید الله ورسره خبرې اترې کړي نو اورېدونکو ته به دغه وړاندې کړو د یاسمین بیبي ورځ د خپلې رنځورې مور او پلار تباره د ساغ د چای د تیارولو او دارو درملو ورکولو نه پیل شي دا بیا په شخصي روغتون کې د نرسې دنده ترسره کولو دپاره لاړه شي ماسپښین په ډبګرۍ کې د یو شخصي ډاکټر په کلینیک کې نوکري وکړي او ماښام که بیا د باکسینګ لوبې وي نو دا پکې د ریفري ذمهواري ترسره کوي دا وایي دومره ډېر کار کول د دې د کورني مصرفونو د پوره کولو دپاره ضروري دی زما فیملی ته زما ضرورت دی زما فیملی زه سپورټ کوم نو هاسپیټل یو جاب زما فیملی سپورټ نشي کولی هغوی دپاره زه ډبل جاب کوم زه د هغوی سپورټ هم کوم او خپل خواهش هم پوره کوم ګیمز هغه کوم دا زما خواهش دی یاسمین د خپل مور او پلار په اوو لوڼو کې اخرنۍ ده چې په کور پاتې ده او وایي د دې کورنۍ یوازې د دې په ګټه پایي مور او پلار یې د زړه او شوګر ناروغان دي او دوامداره درملنه غواړي
زمونږ کور کې څوک میل نشته، ټول سیسټر دي. نو زه خپل مور او پلار له دا خواهش پوره کوم چې زه د هغوی یوازې لور نه زویم یم، او نن سبا په زوی لور کې هېڅ فرق نشته، خو چې بچا کې جذبه او همت پیدا شي نو فیمیل د میل نه کمه نه ده. د مزدورانو د نړیوال سازمان آیلو د کال 2018 په ریپورت کې ویلي شوی که چېرې پاکستان په کارکوونکو کې 25% زنانه زیاتې شي نو د پاکستان کورنۍ پیداوار یا جی ډي پي 9% زیاتېدی شي. او د آی ایم ای پرستنې راپور وایي که زنانه او نارینه کارکوونکي په شمیر کې توله شي نو دا پیداوار یعنی جی ډي پي 3 برخه سیوا کېدی شي. د ملګرو ملتونو د زنانو د نړیوالې ادارې یو ان ومن د کال 2014 د راپور تر مخه د پاکستان په کل پیداوار کې د زنانو برخه یوازې 4% وه. د خیبر پختونخوا د باکسینګ فدریشن عمومي سکرټر احمد کمال وایي یاسمین د ریفري صلاحیتونه د نارینه‌و نه کم نه دي، خو ډېرې کمې زنانه د کروندې او کورني مشقت نه علاوه اجرتي یا تنخوا لرونکو کارونو ته راځي. زموږ لږ شانتي دا تاسو پته ده چې لږ شانتي فیمیل لږ شانتي مطلب پریس ساتي، خو هغه موږ د دې د ذهن نه بالکل هر څه دغه کړي دي. دوی داسې پرفارم کوي لایک مطلب مینې څنګه چې یو سړی پرفارم کوي، او باقي چې دی نو داسې څه پابندي نشته دی ورکې انټرنیشنل دغه رولز چې دي نو هغه وایي چې موسټ ویلکم مطلب تاسو راشي دغه میل کې فیمیل دی پرفارم وکړي، او دی پرفارم کړي دي ورکې لګیا دي په دغه کې په میل ایونټس کې دی پرفارم کوي او ډیر زبردست هغه کوي پرفارمنس کوي الحمدلله. د پاکستان د کال 2014 د لیبر فورس د سروې تر مخه په کارکونکو زنانو کې 2% زنانه په زراعت، 14% په صنعتونو او 11% په کورونو کې کار کوي. ډېرې کمې زنانه سرکاري او پرایویټ نوکرو ته راځي او تنخواه اخلي. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله وی او اے ډیوا نیوز پېښور. یو ځل بیا تاسو ته د بي بي شيریني په خبرونه کې هر کله وایو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وي دی او دا د سارانې سارې خبرونه دي. تاسو اورئ، تاسو ګورئ هم په ټي وي باندې، هم په فیسبوک باندې، هم د ریډیو باندې، او ورسره دا چې په فیسبوک باندې کمنټونه را روان دي. نن د مور او پلار ورځ ده، د جون اولنې تاریخ چې دی نو هغه د مور او پلار ورځ منځلې کېږي په ثابته نړۍ کې. او تاسو چې دی نو څنګه د خپل مور او پلار د په اړه باندې که څه ویل غواړئ نو دلته لیکلی شئ، او که تاسو په خپله مور او پلار یې نو تاسو هم ولیکئ چې تاسو خپلې ذمهواریانې پوره کوئ او که نه پوره کوئ، نو دا په کمنټونو کې لیکلی شئ. دغه نن زموږ موضوع ده او په دې موضوع نن خبرې کوو. کمنټونه ډېر زیات را روان دي، نو اشفاق ورو داسې وکړو چې کمنټونو ته به لاړ شو، هغه به ولولو چې هغوی څه وایي او څه نظر لري، او بیا به ورسره موږ هم نور د موضوع په اړه باندې خبرې اترې کوو، ورسره راپورټونه لرو، هغه به ورته هم وړاندې کوو. څه مو خیال دی؟ بالکل موږ سره چې کوم څه دغه راغلي دي پیغامونه، نو په هغې کې یو الماس تصور خالد زئی صاحب دی، سلامونه وایي، او بیا چې کوم دی رضوان الحق صاحب دی هم سلام وایي، او الماس صاحب خبره کوي چې ماشاءالله ښکلي ښکاري، زموږ سلامونه قبول کړه او امید دی چې ښه خپرونه ولري. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خالد عثمان وایي چې په درجن سلامونه. خالد عثمان کمالي هم د شاټ وزیرستان څخه وایي خلکو د پکار دی چې په خپلو ماشومانو باندې تعلیم وکړي. نن سبا خلک انټرنیټ په سوچ لوړ دي، خبره ده لکه نن سبا انټرنیټ هم دی نو دا خبره کوي. او ورسره نور پیغامونه هم دي. خدا خو پیغام معقول وستلو د آرس درمن تاسو پیغام خو مان وستلی دی، او ورسره نور پیغامونه هم را روان دي. پیام نظام خیل وایي چې د ماشومانو د مور او پلار د ماشومان دپاره د مور او پلار غېږ لویه مدرسه ده، خو له بده مرغه زموږ په معاشره کې داسې تربیه ورکول کېږي چې زموږ د ماشومانو روزانه ماما ته کنځل وکړل، او که داسې که نه په کان مې تر ځای کې نقیب الله دوکاندار ته وایي سلامونه، نو وعلیکم السلام. داسې خو کېږي چې اکثر مور او پلار چې دي نو لکه د ماشومانو باندې دروغ وایي، یا ماشومان ته وایي چې دروغ وایي یا کنځل ورته کول، نو دا هم د بیا ماشومان زده کوي. شاعر جاوید جان میزروال وایي چې په ژوند کې یو ځل مولویږي جانانه مور او پلار د ځوانۍ خواږه وختونه. ښه
او صادق رحمان هم سلامونه را لګلي، ډیره مننه. او خیال حسین هم وایي چې سلامونه د پاره چنار نه سلامونه را لګلي، ډیره مننه. حیات علي خان وایي چې دا ما تلس پیغامونه درولېږل د باجوړ نه یم او زما پیغام تاسو یو هم ونه لوستو. دا دریم ځل چې دا پیغامونه موږ وړاندې کوو. بالکل به وړاندې کوو. صابر شاه خیل وایي چې موږ ته پکار دي چې د مور او پلار عزت وکړو، چې د مور او پلار عزت کړي هغه نن کامیاب دی. دا ډېر افسوس خبره ده چې د زوی او د لور په تعلیم کې والدین فرق راولي، زوی ته تعلیم ورکوي او لور ته تعلیم نه ورکوي. صابر شاه دا ډېره زبردست خبره وکړه، په دې باندې هم خبره کوو. او حیات الخطاب هم وایي چې اشفاق مومن خونګین شاد ورته سلامونه وایي، الله بریالي لره، ډېره مننه. وایي فیملی تربیه په بدن د پښتون قوم د نورو ټولو قبیلو برابر ده. پښتون اول ټوپک تمانچه ورکوي چې انجام ته نن پورې د یو انسان ضرورت او تکلیف ورکول دي. وایي بیا احترام خوست نورونه زشي الله دې رحمت وکړي، که زه غلط وایم بخیر د بخښنه غواړم، خبرې خفه نه شئ. بیا هم تاسو دا پیغام ډېر ښه رالېږلی، ډېره مننه. نور پیغامونه کوي نو وایه اشفاق وروره. نیاز عاجز صاحب چې کوم دی نو ډېر اوږد پیغام رالېږلی، ډېر ښه لیکلي کړي دي. هغه وایي سلامونه مینه احترامات دواړو ته. مور پلار د نړۍ هغه هستي ده چې په نه شتون یې انسان ځان ته بربنډ ښکاري. دا هغه رشته ده چې بیا بیا نه راځي، بس یو ځل چې لاړه شي نو انسان یې بې اثرې پاتې شي. او مور پلار د دعاګانو سرچینه وي. مور او پلار چې کوم دی نو د کور ښکلا وي. مور او پلار د انسان د سړیتوب دپاره تکیه وي. د هغه طبیبان دي چې تش په غیږ یې د انسان رنځ ختمیږي. چې د چا هم مور او پلار ژوندي وي احترام یې وکړئ، مینه ورکړئ او زړونه یې وګټئ. د مور او پلار په قدر هغه انسان پوهیږي د چا چې نشته. د مور او پلار زده کړه تربیت د 100 مشهورو مدرسو نه غوره وي. د چا چې مور او پلار اوس په دې دنیا کې نشته، د هغوی دی الله مل شي او خدای دې ورته وبخي. امین. نو وروره ستاسو ښکلی پیغام، او زه فکر کوم چې په دې موجوده وخت کې به څوک هم داسې نه وي چې هغه ستاسو د خبرې سره اتفاق ونه کړي. بیا موږ سره لیاقت طوري صاحب د هغه هم خبره کوي چې جناب اشفاق مومن صاحب تا ته او نګین خور ته سلامونه. او مور په دنیا کې هغه قصه دی چې په دنیا کې د دې مثال نشته. او بیا چې دی وایي وړاندې بخښنه خوشبخت هغه خلک دي چې مور او پلار یې ژوندي وي. دویم موږ په پښتنو کې بدبخته تعلیم کې کم دی. پکار ده چې موږ په خپلو ماشومانو تعلیم حاصل کړو چې د دنیا مهذبه قومونو په سب کې ودرېږو. بالکل رور مې تاسو دا خبره بالکل سمه وکړله. ګوره نګین، تعلیم دې ته نه و چې تا کتابونه ولوستل، تا چې کوم دی نو زده کړې وکړې. تعلیم یو داسې شی دی چې په دې کې ته د ژوند په هر اړخ باندې زده کړه وکړې. په دې کې ته دام زده کړه وکړې چې یاره چې زه بل یو کس ته یو قسم له اذیت ورکوم، هغه ته تکلیف ورکوم، او زه لاړ شم د هغه په ځای باندې خپل ځان واچوم، لکه د هغه په ځای زه ودرېږم. په انګریزي کې متل کوي هغې چې لکه د بل په بوټانو کې زه خپې ورکړم، او بیا زه سوچم چې لکه زه څنګه د هغه سره رویه کوم او دا رویه ما سره بل چا وکړه نو زه به څنګه احساسوم، ما ته به لکه خپله دا خبره څنګه ښکاري، تکلیف به ښکاري که نه. نو داسې د بل کس چې کوم حقونه دي هغې باندې سړی ځان خبر کړي. بیا په هغې باندې خلک د خپل مور او پلار حقونو نه هم ځان خبر کړي، د ورونو د خویندو د حقونو نه هم ځان خبر کړي، د خپلو بچو د حقونو نه هم ځان خبر کړي، د خپلې ښځې د حقونو نه هم ځان خبر کړي، د خپل انګور د حق نه هم ځان خبر کړي، د خپل خواښې او د ترور او مور، د خپل چم ګاونډ د حجرې جومات، د هر ځای د حقونو د خلکو د خیال ساتلو. ډېرې داسې خبرې دي چې هغه په دې تعلیمي زده کړه کې موږ کوو. په هغې کې باید د انسان د ذهن نه، د انسان د لاس او پښو نه، د انسان د سوچ او فکر نه چې کوم دی نو تشدد ختم شي. هغې کې یو داسې په انسان کې ښایستهوالی خدای تعالی پاک پیدا کړي د تعلیم سره، د زده کړې سره، چې هغه بیا نه غواړي د بل انسان دپاره اذیت جوړ شي، نه غواړي چې بل انسان خفه کړي، او بیا هم په دغې سره په معاشره کې یو ډېر ښایسته بدلون راځي. خو باید چې موږ خپله د خپلې ټولنې د خپل کورنۍ لومړی شروع کړو او دغه شانته کې دغه بدلون ته غاړه کېږدو، د کار ته سم کار ووایو. تر څو چې موږ په دې بحث نه کړی، تر څو چې موږ دا خبره حجره جومات ته نه راوړي، د دې مسلو حل نه راوځي. خبرې به وړاندې کړو خو موږ سره بالکل زموږ سره رپورټ ته زموږ خبریال احسان محمد خان تیار کړی دی او را لېږلی و. هغه دې نه وړاندې موږ چې کله د
میندو نړیواله ورځ وه نو موږ په هغې ورځ باندې موږ دا رپورټ وړاندې کړی و خپل اورېدونکو لیدونکو ته خو ډېره خوندوره ښایسته رپورټ دی د یو مور بي ذکر دی پکې چې هغې څنګه خپل ژوند تېر کړی دی او خپل ماشوم بالکل او د اختریات قمر صاحب چې کوم دی نو د هغې والده صاحبه ده هغې والده صاحبه ده او دې رپورټ ته به لاړ شو د هغې نه پسې بیا راځي احسان محمد خان رالیږلی دی بالکل کتونکو نن په ګرده نړۍ کې د میندو عالمي ورځ مانځل کیږي د خیبر پښتونخوا په بټګرام سیمه کې ولاړ یم راسره اختر حیات قمر دی دغه د دې کور دی او د دې کور دننه به ځو د دې د مور بیبي سره به خبرې کوو چې څنګه د دغه روایاتو په منځ کې ژوند یې تېر کړ د کومو کړاوونو سره مخ شوه دغه نورې خبرې د دې د مور بیبي سره کوو راورسېدو د اختر حیات قمر صاحب مور بیبي خوا کې ناست یو د مور بیبي سره به خبرې کوو د دې نه تپوس کوو خو د ټولو لومړی مور بیبي تاسو ته مبارکي راکوم خدای دې وبخښه خدای دې وبخښه نو دا تپوس رانه نه کوې چې دغه مبارکي مې د څه راکړه څه دې راکړه دا مبارکي دې څه راکړه تا ته دغه ستاسې ماشومانو زامنو دي درته نه دي ویلي چې نن د څه ورځ ده نه دي راته ویلي که نه هغو څه خبر دي نه هغې خو خبر دي زه تاسې ولې بیا مور ته دغه ورځ چې دغه څومره مهمه ده او د میندو په نوم باندې دا منځل کېږي اصل کې موږ خو خبرې وو ایجوکیټډ خلک خبر دی خو دا زموږ روایتي میندې دي مشرانې دي بوډایګانې دي نو دو په دومره قصو باندې نه پوهېږي هغه خپل هغه روایتي ژوند تېروي په کلي کې د یو تر دې وخته پورې رسېدلې د څومره کړاوونو سختو سره مخ شوي زیات سختي تېره شوې ده خدای ټینګه کړې ما خدای ډېر اړه مې مسلمان دی خدای ټینګه کړې او دا دو باندې جو خوشحاله یم دا جات کړي جو ګورم ورته جو خوشحاله یم څه خو جو د دنیا کارونه وکړم اوبو به ډکولې د خوړونو نه دی چینو نه اوس دا دننه کویان دي او هغه کار به میخې به اوبه کولې غوچان به غورځوله واښه به کوله چې ووایم درته که نه ټول څومره زامن دي د لوڼه دي څومره دي د هغې ودونه دي کول هغه در باندې څنګه وختونه تېر لوڼه مې دې کور کې څلور وي مخکې د دو کور کې دوه څلور وي زامن دوه دي دلته څلور دي دې کور کې دوه دي د دوه کورونه وتلی یم که نه غمونه خو ټول په ما امبار دي خو لکه هېر شوي دي لاله د دو په سر باندې دغه د اخلي پخلي ځای ته ځې او په کور کې بیا څه نرۍ مرۍ څه کار کله کله لاړه شم کله لاړه شم جو کینم ورسره خوشحاله شم هغو لیږی زه ورته ګورم خوشحاله شم خو نمونه ورته کوم جو کله ویم ډالډکه مه اچوئ کله ویم ځکه چې جو دا خو عادت دی خو په خپل په اولاد د زړه خوږېږي چې زیاتې خرچې ونه شي او خو اولاد باندې مې خوږېږي الله دې رحم کوي که ډېر دغه که نه خو دا د موره پلاړه چې دي نو دا خوږېږي الله دې رحم کوي دغه بیا سفر چې و تر اوسه پورې راورسېدی نو د یو روایتي مور راته ووایه چې په دغه کلیوالو سیمو کې د څنګه ژوند څنګه وي کړاوونه خو جو دروغ وایم که نه کړاوونه راباندې ډېر زیات تېر شوي دي کړاوونه اړو حساب نشته خو زما اړه په دې جات کو ټینګ و نو خدای ټینګه کړې کړاوونو حساب اړو شته نه کړاوونو حساب چې کوي نو بیا به توب به د انګور په حیث باندې څنګه و ژوند د لور په حیث څنګه و نن انګور په حیث باندې داسې و چې جو خواښیانې مې نه وې جو بیا وخت ښه و او هغه نه وي چې هغو را سره زه داینات کړی جو بیا وخت ډېر ښه و جو اوس ښه دی نو اوس خو رستې وخت دی د خوشحالۍ وخت ډېر زیات دی خو وخت نشته ژوند نشته خواښې سره دې ډېر وخت نه دی تېر کړی نه مې دی تېر کړی ورسره نه خواښې سره مې ډېر وخت نه دی تېر نو بیا خو به د لاس ښه ازاد و بس خپل اولادونه به دې ښه پاللي وي ښه مې پالل دي ښه مې پالل دي ښه ودونه مې وله کړي دي ښه مې وله رشتې کړي په خپله مې کړي دي ټولو له مې په خپله کړي دي خو تا خبرو کې چې دې څنګه وویل چې خواښې دې نه وه او خوشبختي دې وه او جو وبه
داسې ده که نه څه خبر یم جوابه نو زه خو اوس د ښځو نه عزت خپل ښه غواړم دونه ښه غواړم زما جو نه وه جدا جدا وه د دو پلار دو کره چې وم جو خواښې دو جدا شلم زه لاړم په ډډه شلم هغه بوډۍ وه جو هغه مړه شله بیا دې کور له چې راغلی یم نو بیا لکه هغه جدا وه جو زه یوازې یم دلته ستاسې ډېره مننه چې دغه سره د خپل ژوند کیسې شریکې کړې او په تلو تلو کې یو وارې بیا تاسو ته د دغه نننۍ ورځ چې د میندو ورځ د مبارکي راکوم خدای دې وبخه ته مبارک شه ما خدای دې وبخه چې ما له مبارکي راکړې زما دې دومره عمر مبارک ما له ته راکړې اختر حیات قمر صاحب د مور په نوم چې ستاسو کوم نظم دی د مور سره تړلې کومه شاعري ده بس دغه که زمونږ کتونکو اوریدونکو ته واوروئ د مور باره کې ما خو ډېر نظمونه لیکلي خو زه به تاسو ته یو شاټ غونته کې نظم واورم چې د هغې عنوان ومه دی مور او هغه نظم داسې دی مورې څه ووایم چې څه دومره لویه معجزه یې مورې څه ووایم چې څه دومره لویه معجزه یې چې زه هېڅ ویلی نه شم زه د هېڅ تایلی نه شم خو یو شعر درته وایم په دې دوه مصرو دې ستایم بس چې یو خدای مې نه یې نور مې هر څه د ژوند ته نور مې هر څه د ژوند ته ډېره مننه ډېره مننه ستاسې مننه ستاسې هم مننه احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا بټګرام د ډیوه سره اوسئ شریدي په خبرونه کې هر کله وایو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وي سره نه خبرونه دي تاسو یې خنې خبري اوري ګوري بخنه غواړم زه به د دې ابۍ د خبرونو یو خبره ډیره خولي خبره بیره نه یریږي ځکه بخنه غواړم تاسو خبره نه کوم وای وای دی یو خبرو کې خبر وکړو چې خوش قسمت نوم چې خواخې مې نه وای کنه زمونږ د پښتنو په دې ټولنه کې موږ دا فکر کوو چې را دا د دې خواښې او د دې انګور دا دغه چې کوم دنو دا ډېره زړه خبره او تاسو یقین وکړئ دا زمونږ په معاشره کې نه ده ما نن د ویتنام یو هلک دلته کې زما یو ګاونډي دی هغه سره ولاړم دغه سره په خبرو کې داسې سره راغله نو ما ورته ویل چې لکه پلار دې دلته کې ځي راځي نو مور او پلار دې ګوره هغې کمزوري دي ځان سره یې کړه نو ما ته وایي چې مور به پلار به مې راوستی وي او مور به مې راوستی وي خو مور مې وایي چې لکه د انګور سره مې ګزاره نه کېږي که نه نو ما ته دا اوس خبرې سره هغه رایاده شوه که نه او بل پرون چا یو پوسټ کړی و په دې سوشل میډیا باندې نو هغې پوسټ ته یقین وکړه زه ډېر زیات خفه شوم ځکه چې په هغې چا لیکلي وایي نن سبا چې خلک وایي د خپل بچي دپاره رشته غواړي او خویندې لاړې شي او د خپل ورور دپاره رشته کوي نو هلته کې دغه جینۍ کور کې دا خبره ډېر په دغه سره کوي چې لکه د دې هلک مور مړه ده لکه خواښې نشته دی چې ګینر دا لکه یو ښه دغه دی چې لکه خواښې نشته ده د بچی به دې لکه د جګړو خلاص دې شاته هم وجه به کنه چې اخر ته لکه هر مور خواښې جوړیږي او هر ښځه هر زنانه او بدقسمتي دا چې لکه دا رشته به کله پخېږي کله به په دې بلکې دا هر ځای کې نه دا اوس هغه څیزونه چې څومره وخت تېرېږي تعلیم یافته معاشره جوړیږي هغه دغه اوس ختمېږي لګیا دی بدلون روان دی او دغه بدلون موږ غواړو بالکل یو بل قبلول دي د تمامو رشتو احترام کول دي د انګور دپاره پکار دا ده چې لکه زه اکثر له دا خبره کوم په دې باندې تېر کال موږ په دې موضوع کې له خبره کولو نو زموږ یو اورېدونکې وه هغې ټلیفون وکړه د پېښور نه نو هغې وویلې چې یاره زما چې په کور کې خواښې نه نو زه خوشحاله یم ما ورته وویل نو مطلب یې دا و چې ګینې یاره هغې سره کوي نو بیا زما خبرې هر وخت کې ورانې نو ما ورته وویلې چې فکر کوم ستا څه خیال دی چې لکه ته غواړې ته د خپل خواښې نه خپل کور بیل کې ویل و نو ما بیا ورته بله په جواب کې ورته بیا دا وویلې ما څه دی خیال دی که ستا د ورور ستا د مور نه خپل کور بیلولو غواړي نو ما څنګه چل دی بیا دغې ته خوشحاله وایي نه زما ورور به ولې زما د مور نه بیلیږي نو مال چې ته خپله ورندار او خپل ورور چې کوم دی نو د خپل مور نه بیلول نه غواړي ځکه چې ستا مور ده او ستا د خاوند مور چې کوم دی نو هغې نه ته د خپل کور د بېلتون خبره کوې او داسې ډېرې ښځې چې کومې زورورې دي هغه وکړي نو داسې مه کوه نو زه دغه وایم چې لکه دغه ستا د دې خاوند مور ده د دې هم قدر وکړه دا ستا خپله مور وګڼه بیا بل اړخ ته چې لکه مطلب ته څومره په تا باندې دا خبره نه ځایږي نه دې زړه غواړي چې زما ورندار او زما ورور دی د خپلې مور نه چې کوم دی نو هغه بیل شي نو داسې د خپل خاوند هم ته خپل مور چې کوم دی نو هغه مه بیلوه مه د خپلې خواښې نه چې کوم دی نو خپل بچی بیلوه
نو دغه یو څه کا او ماته یو کس میسج لګلې دی په دې دغه د پاسه چې چا کامنټ کړی دی وی چې د شپخمن به سو بچی دي او څنګه احترام دی کوي او کنه نو اوس نګین سره چې موږ خبره ترې کولې د کیمرام سیټ ټول پروګرام لا شروع نو خبره ترې رواني پروډوسر صاحب سره عدنان رشید سره نو ما خپل بچی ته आवाज وکړ چې مې کپ کې راته چیر راوړه هغه چې کله روان شونه منځ کې لږ غونډه کې دغه شونه ما आवाज وکړ چې څنګه په وخت کم دی پروګرام کې شروع کیږي چې راوړه کنه ما ته یار درغلم کنه نو ما خپل بچی شکر ډیر په مینه دو بچی مې دي دو ځامن مې دي شکر الحمدلله او ډیر لکه د بچو ته ما د خپل پلار مینه ورکړی دا ما ته د ملګرو مینه ورکړی دا او ما ته د کې لکه نیکه نشته نو د نیکه مینه مې ورکړی دا او زه دغه لپاره هر سیم او زما دغه لپاره زه بخنه غواړم لکه دا خبرې دلته کې کول نه خو زه هڅه دغه لپاره کوم چې لکه کې دې شي زما په خبرو کې ځنې خلکو ته پلاس ورشي زه چې خپل بچی مې ډیر ماشومان نو چې د یو نیم کال 2 کالو نه هغه وخت چې کله دی پاپا بابا شروع کوله خبرې پلار نیکه دادا داجی دا خبرې چې کله شروع کولې نو هغه وخت نو ته ما دغه جوړ کړی و چې ته زما سي نه غوړ زستا آشنایم دی مورتول زستا سیم نو ماته ته زما آشنای او ته زما یاري ته زما دوست ته زما ملګری ته زما د زړه ساري او ته زما استاد ته زما پلار ته زما نیکي دې د ما ټول دا خبرې زده کړې دا هغه وخت نه او اوس هم چې لکه زه ما خوستند سي نا وخت تیم شنو سواز وکړم چې لکه زما آشنا څه شو هغه لدن نواز کې دا دی زه دا وایم چې خپل بچو سره ښه تعلق ښه خبرې ښه ناسته ښه دغه پکار ده موږ څو ریپورت بلم د فیض ظفر صاحب لګلې د ډیوري خبريال فضیلت اکبر د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپل د سوات ناغي د خپل ژوند باره کې د خپل کور د ماشومانو د تربیت په حواله سره خبرې کړي زم چې دغه راپور ته وګورئ السلام علیکم جی میډم فضیلت اکبر چې دا سرکاري د جرقو د هایر سیکنډري سکول پرنسپل ده میډم تاسو وایي چې تاسو ورکینګ وومن سکول نو چټین نه هوتا سو نن سبا افیس ته سکول ته ځي او الته خپل وخت څنګه تیرو بیا په کور کې د خپل بچو سره دا وخت څنګه تیروي زمون په اصل کې د کورونا وایرس په وجه باندې دا کورونا وایرس کم چې دا وسراوته دي نو د دې په وجه باندې زمون چټیانی دي خو په چټیانو کې هم زمون کار خپل میټینګ زمون روان دي آنلاین زمون په نت باندې ټول کار روان دي کیږي د دې نه علاوه ز په کور کې چې ناسه ما زما سره زما درې بچی دي زما درې لونه دي هغه الحمدلله اف اس سی کړه دي د هغه سره د هغه کم ټیسټ چې بوس رواني هغه به کېږي زه د هغه سره سبق هم په کور کې او د هغې نه علاوه د هغه د قرآن شریف د ویلو خیال د هغه د روړۍ د خوراک خیال او هغه ته نن سبا د دې مرض په باره کې دا کم چې روان دي د دې په باره کې وختن فوختن چې کم خبر موږ له هم راځي یا موږ له یا په میسج کې راځي یا موږ له سرکاري واتس اپ ګروپ زمونږ یو جوړ شوی دی په هغې کې موږ له وختن فوختن میسیجز راځي هغه زه خپل بچو ته وایم په دې کې زه خپل بچو ته باقاعدګۍ سره دا وایم چې هغه نن سبا د لیپیډز اخلي خوراک د خوري چې د هغه ایمیونټي ډیریږي د دې نه علاوه هغه لزا باقاعدګۍ سره سبزي ورکوما د دې مرز د پاره د ماشومانانو ته ویل غواړي چې دوی سترونګ شي نو د هغه د سترونګ کېدو د پاره موږ له پکاري چې هغه په هوک په دې خبرو باندې چې بچي لکه دې ټیم باندې چونکې دا خو اسلامي میاشت روزه هم روانه ده خو د دې باوجود بیا هم زمون کوشش دی چې موږ هغه ته د خبرې وخایو نن چې د مورانو نړیواله ورځ ده نو تاسو د خپل مور سره څنګه مینه کړې او تاسو لورې سره څنګه مینه کړې زما مور ډېر خوږه ښځه وه ډېر زیاته خوږه ښځه وه خو افسوس چې زما مور زموږ نه په ډېره ځوانۍ کې تللې وه او هغه د 41 ایرز چې هغه ته حق رسېدلې وه په هغه ورځو کې موږ سټوډنټس وو نو زما کې هغه کمی ډېره زیاته ده نو چونکې هغه کمی زما ډېره زیاته ده زما زوی نشته خو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې خدای پاک ما لوڼه راکړي دي زما هغه لوڼه هر وخت یې زما نه تپوس کوي چې مور ستا دا مور به ستاسو ته څه خو تاسو ته به یې څه وي ستاسو ته به یې کم کار وي نو چې کله هم دوی زما سره کینی دوی زما سره د هغې خبرې کوي نو زه غواړم چې زه خپله ټوله مینه د خپلې لوڼو ته ټرانسفر کړم زما زیات نه زیات کوششي او د دې نه علاوه زما دا بچی چې دي دا کم میسیجز کله چې زما سالګرده وي
کله چې زما ویډینګ انیورسری وي زما بچي ماته ډېر ښکلي میسیجز رالیږي په دې باندې دوی د ما د خپل پلار تصویر یا زما تصویر د هغې سره یې ډېر ښکلی کوټ لیکلی هغه ماته راولیږي نو دا زما لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبرې او ما له افسوس راځي چې کاش دا خبرې پخوا په هغه ټایم کې موږ له هم راتلې چې موږ خپل میندو ته ښوولی وی خو افسوس ماته ډېر زیات کېږي د خپلې مور ډېر زیات افسوس ماته د مور چې کوم ټکی دی په دې کې چې کوم خوږوالی پروت دی په دې کې سورې مینه پرته ده نو د مور دا ټکی تاسو به په سربازو باندې بیانوئ نو الفاظ خدای دې چې زما بچي ماته مور بیبي وایي نو یو دوه لفظونه یو ځای کړي یو د عزت نوم بیبي یو مور پښتو کې زموږ د ټولو نه خوږ لفظ دی مور په دې باندې دا چې کله هم هغه ماته اواز وکړي زه کوم ځای هم ناست یم ماته اواز وکړي مورې دا دې ماته د مینې نه وایي په ما باندې ډېره خوږه ولګي او ما له ډېر خوند هم راځي نو زه د خپل زما دا بچی چې راشي کله چې ماته زه په دې باندې لاس واچوم خواته یې رانږدې کړم او سر یې په غېږ کې کېږدم نو ماته وایي چې مور اوس خو موږ لوی یو خو نه دا لفظ ډېر زیات خوږ دی د مور دا او دا هسې هم د زړه د یو فیلینګز داسې خبره ده چې دا د بني ادم په زړه کې دننه ننوځي دا نیچرلي چې کله ماشوم یو الفاظ هم کله کولا وهي یا ژبه پرانیزي نو هغه ماشوم بل لفظ نه زده کوي هغه یا ماما زده کوي یا بابا زده کوي نو دا د خدای د طرف نه هم یو مینه ده چې بني ادم کله هم هغه ژبه پرانیزي نو هغه لفظ وایي مور ډېر مننه زموږ خبره دی تھینک یو یو ځل بیا تاسو ته د بیبي شیرینې په خپرونه کې هرکلی وایو دا یو ساعته خپرونه چې یو څو دقیقې پکې پاتې شوي دي او رشفاق وروره وخت نشته نو د پیغامونو ته به لاړ شو ولې چې زیات را روان محمد عثمان عثماني وایي چې السلام علیکم دوام ته سلامونه لګوي ډېره مننه او وایي چې نن ستاسو موضوع د مور پلار د نړیوالې ورځ په مطابق ده او مور پلار هغه هستي ده چې د لوی خدای ورنصیب کړې ده او د دې سره چې دا دغه قدر او احترام هم ورسره فرض عین وګرځول شي پکار ده چې هر سړی د دې قدر احترام وکړي دا یو واحد موقع ده چې موږ ته الله نصیب کړی ده وایي زمي پستاینه نه مړیږي خو بس دومره دی نو وعلیکم السلام ډېره مننه پیغامونه را روان دي الماس تصور خلیلزی وایي چې د والدینو ورځ یا د مور او پلار ورځ په خپل پار د الله څخه ډېر راضي یم چې په دغه دوو درنو معززو خوږو شیرینو مینهناکو مهربانو او زړهسوانو نعمتونو مې پوره مازولی یم او مور هغه مینه ده چې بدلې نشته کله چې ډېر اوږد دا ډېر اوږد پیغام دی خو چې ورک نه شي رانه کله چې مریض وي او مور د محبت لاس سر په سر راکړي او په ژړن اواز وایي زویه څنګه یې بس همدغه وخت زړه وایي چې د کائناتو ربه دا لمحه تمه کړې چې وایي دروي د مور لاس زهر هم دوا ګرځي داسې مس الله د مور په لاس اولاد ته اهدا کړي او د مور خندا او مسکا د اولاد د زړه سکون او مور څنګ ته بس د جنت وږمه او پلار هغه چې تر لاندې لا تر اوسه ویاړلې ګرځم د پلار شفقت قهر او غوسه هغه راز دی چې د اولاد یې د ژوند په دویم پړاو کې په خوند پوهېږي د پلار قهرینه مینه د اولاد د کامیابۍ راز دی الله دې د هر ځوان او پیغله د پلار مینې محروم نه کړي الله دې زما مور او پلار ته د زړه ټول ارمانونه پوره کړي او دې ته دې الله په امين موږ سره روجان پیغام په لیکلي ډیو رادیو ور دغه چې ډیو رادیو چې کم دنو د تمام افغانانو لا چې نړۍ په ګډ کې دي هغه لپاره د یو سکول یا د مدرسې چې کم دنو هغه کار ور کوي ډیر مننه تاسو روجان دغه پیغام ډیر مننه او خبرونه راغونډو مولانا زرین شاوی زمانوم پکې والي تاسو مې واغستو نو دا پروګرام وخت ختم شوی دی د دې خبرونې زما تاسو قربانه نگین شاه او زه شپږ مومن او خبرې چې وکړې دا غي زده کړو کوي عمل پی وکړي او د خپل پروډوسر عدنان رشید سره تاسو نو غواړو اجازه ولوي الله مستعار الله پامان